بارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملمان راغلی و سبق لږ لیټ شو. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سورة النساء لسم نمبر آیت. ما قبل سره ربط داده چې بر اجمالی طور باندې للرجال نصیب وللنساء نصیب کې د وراثت ذکرو. اوس تفصیلی طور باندې دغه وراثت تذکره دلته نه کوي. سوال دا دی چې د الک دا حصہ چې دا سوال دا پیدا کیږي چې د الک حصہ د جینې په مقابله کې دگنا ولې ده؟ بظاهر خدا د انصاف خلاف ده. تفسیر عثماني د دې آسان جواب ورکړی دی چې د جینې نه نفقه مہر د خاوند په ذمہ باندې دي او د دې خرچه هغه برداشت کوي او الک چې د خپل خرچه برداشت کوي او د دې جینې هم برداشت کوي. نو په دې وجه باندې هغه له حصہ دوګنه ورکړی شو چې هغه ډبل خرچې برداشت کوي او دی له نیمه حصہ ورکړی شو چې دی نیمه خرچه په بل چا باندې ده، د دې خرچه په بل چا باندې ده. نو ځکه یوصیکم الله فی اولادکم، حکم کوي تاسو ته الله تعالی په اولاد ستاسو کې من الذکر والاناث بعد موتکم، کاغه هلکان وي که جینې کوي پس د مرګ ستاسو نه. ګورئ یوصیکم الله فی اولادکم من الذکر والاناث، که ستاسو دا اولاد که دا جینکۍ وي که هلکان وي لکه د خور او د ورور د حصې حیثیت یو شان دی. ټیک ده که نه؟ مثل حظ الانثیین، په مثل د حصې د دوو خویندو. اوس دې ځای تاسو وګورئ یو عجیبه خبره د سړو حصه چې ده هغه مقیس ده او د جینکو حصه مقیسلې جوړه شوې ده. وی الک د پاره په مثل د دوو جینکو، په مثل د دوو جینکو د حصې خیال مو دی د الک حصې مقیس کړې ده، جینۍ هغې مقیسلې کړې ده. د جینکو ته چې کومه حصه میلاویږي نو د هغه دوو حصو برابر د الک ته میلاو شي. د جینکو د حیثیت یې پکې اوچت راوستو، مقیسلې یې کړو. دا ولې؟ دا دې دپاره چې په اصل کې په دې باب کې جینکۍ چې دي زنانه ذات، نو دا ډېر خلک چې دی هغې نظر انداز کوي. صریحاً یې دا ځکه بیان کړ چې الله ته علم و چې په آخره زمانه کې به خلک د جینکو د حصې حق تلفي کوي. خور پکې به یې چا کړې ده، د پړوني ځای روکوي. دا ډېرې خبرې دا خلک یې کوي که نه، بانې به یې جوړوي. خمینی په کشف اسرار د هغې کتاب دی، دا رافضي شیعه خبیث چې و هغه وایي صدیق اکبر رضی الله عنه د قرآن صریح مخالفت کړی دی. قرآن وایي چې للذکر مثل حظ الانثیین، او ابو بکر رضی الله عنه چې اونو فاطمې له د حضور په مال کې حصه نه وه ورکړې، هغه داسې وایي. د دې مفصل جواب حضرت شیخ رحمه الله امام اهل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه استادنا المکرم ارشاد الشیعه کتاب لیکلی دی، هغې کې تفصیلي بحث دی، ډېر ښکلی په هغې کې تفصیلي جواب ورکړی دی. لیکن مختصر یو خبره کوم چې حضرت ابو بکر قطعي دلیل د ظني دپاره نه دی پرېښی. یو خوا ظني دلیلو ظنو، بل خوا قطعي دلیل. نو قطعي دلیل خو دومره مضبوط وي چې هغې کې څوک خبره نشي کولی. صدیق اکبر حضور علیه الصلاة والسلام نه برای راست دا اورېدلي و چې په خپله یې اورېدلي و که نه، او هغه دا وه چې د انبیاو وراثت نه تقسیمیږي. دا لفظ صدیق اکبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی و. دا قطعي دلیل شي چې په خپله یو سړی ناست دی امام الانبیا هغه ته وایي چې د انبیاو وراثت نه تقسیمیږي. نو صدیق اکبر دا حکم اورېدلی و، نبي علیه السلام نه اورېدلی و. هغه به څنګه مخالفت کو، غلطي به کوله.
خیال مراغب خبره باندې په دې وجه باندې هغه دا تقسیم نو کړی فإن كن نساء کچریوی زنانا محض نساء محضتن محض خزیوی نو فوق سنتین د دوو نزیاتی نو فلهن ثلثا ما ترک پس داغی د پارا ثلثا دو ثلث دی وما ترک مال کی دو ثلثا تسنیه د دو ثلث یعنی 2/3 ولی ذکر چلی ان الواحده تأخذ الثلاث یو چې د نغه رور سره درې مېسا اخلي وان كان واحده کچروی دا جنې یوا نو فلها النصف بیا داغه د پاره نصف حصہ ولابوي لكل واحد منهما او د والدینو د پاره لكل واحد منهما د هر یو د پاره دینه یعنی من الام والاب السدس شپږم حصہ مما ترک دا ما ترک مال نه امکان له ولد کچریو داغه د پاره زوی چې اولاد دی نو بیا دغه څه جوړي فإن لم يكن له ولد کچری نوی دی د پاره اولاد زوی ورثه ابواه او وارثان مور او پلار وی نو فلأمه الثلث والباقي للأب فلأمه الثلث د مور د پاره درېمه ده نو والباقي للأب باقي سټوله د پلار شو فإن كان له إخوة کچریده د پاره رونوي اعیانی وی علاتی وی اخیافی وی اعیانی وی علاتی وی اخیافی وی فلأمه السدس پس د مور د پاره شپږم ده من بعد وصیت پس داغه وصیت نه یوصي بها او دین چې وصیت کړي شوی پاغي سره او دین یا قرض وی په دین وی په وصیت رستو لیکن هغه مخکې ذکر کو په دې وجه چې دا نظر انداز نه کړی شي نو وصیت خرستو شی دی دین اول آباؤکم و ابناؤکم استاسو پلاران او استاسو زامن لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا تاسو ته پته نشته لا تدرون انتم فی الدنیا ایوم اقرب چې کوم یو په دې کې زیات نږدې ده لکم تاسو ته نفعا په اعتبار د نفع سره فریضه من الله دا فرض دی جانب د الله نه ان الله کان علیما حکیما پتا کی سره الله چې دې هغه علم والده حکمت والده علم والده بقسمت الموارث میراث په دې تقسیم باندې ډیر عالم دی نو ان الله کان علیما عالم دی بقسمت الموارث حکیما فيما بين نصيب الذكر والانثى حکمت والده پدې کې چې کمی حصہ د خزې او د سړي جوړه کړی دا پدې کې د الله خپل حکمت ته الک لیول ډبل جوړه کړی د جنې لیول د غي پنیمه دا د حکمت ته ولکم نصف ما ترک ازواجکم تاسو د پاره نیمه دا ما ترک چې کوم پریخي وي ازواجکم خزو تاسو ان لم يكن لهن ولد چې داغي زوی نیوي میراث وی فإن كان لهن ولد کچروی داغی د پاره ولد نو فلکم الربع بیا د سړو د پاره سلورم ده فلکم الربع فی اموال الزوج فلکم الربع بیا تاسو د پاره سلورم ده مما ترکنا من بعد وصیه مما ترکنا من بعد وصیه دا اغنا چې پریخي وي من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصین بها او دین چې وصیت کړی وي پاغي سره او دین یا قرض وي ولهن الربع او دغه خزو د پارا سلورم ده مما ترکتم دا غمال نه چې تاسو پریخي وي لم یکن لكم ولد کچری نو تاسو د پارا ولد فین کان لكم ولد کچری تاسو د پارا ولد نو فلهن الربع نو بیا دغه د پارا لهن الربع بیا دغی د پاره سلورم ده سومونو شپږم ده اتم ده بیا دغی د پاره اتم ده مما ترکتم من بعد کما ترک مال وستاسو من بعد وصیت پس د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کړی شوی تاسو ته پاغي سره او دین یا قرض وی و امکان رجل یورثو کچری او سړی داسي وي یورثو کلالتن چې هغه کلاله پاتې شوی
او امرات یا خزوی وله اخن او هغه د پاره رور وي او اخت یا خور وي فلکل واحد منهما السدس انو د هر یو د پاره په دې دواړو کې بیا شپږمه حصہ ده فإن كانوا أكثر من ذلك كشرذين زياتهم فهم شركاء في الثلث بیا بدی شریکان وی په ثلث کې من بعد وصیت یوصى بها او دین پس د وصیت نه چې وصیت پکړې شوی وي او دین یا قرض وي غیر مضار هر کله چې نور ته نقصان نوی کړي غیر مضار دا غیر مضار دا اسم فاعل او اسم مفعول دواړه جوړی دي شي اسم فاعل معنی بداوي چې هغه وصیت کول والا تکلیف ورکول والا نه وي غیر مضار چې نور ته نقصان ورکون کې نه وي وصیت کوي خو چاته نقصان حصے والا ته ورکون کې نه وي اسم مفعول معنی کوي نو وارثانو ته ضرر نشي ورکړي دي پوره حصہ ورکړي شي غیر مضار چې وارثانو ته پوره حصہ ورکړي شي والله علیم حکیم الله علم والده حلیم بردبار ده تلك حدود الله دا حدود دا الله دي حکم نمبر 7 صد باب د فحشاو چې دنو هغه دی زینه دي صد باب د فحشاو تلك حدود الله دا حدود دا الله دي ومن يطع الله ورسوله چای چې اطاعت وکړه د الله او د رسول داغه ومن يطع الله ورسوله خدا واللاتین شروع کیږي ورقه د فحشا دا باب نو فرمای ومن يطع الله ورسوله چا چې اطاعت وکړه د الله او د رسول داغه يدخلوا جنات تجري داخلي کې په داسې باغونو کې چې بهي کې داغه لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه به پاغي کې کلاله چې چا تاسو ته ما په تقدیر کې بیان کنه مقدر عبارت دی چې زوی ورلنی وي کلاله چاته وي چې زوی نه خلک وي فلان کې میراث دی چې زوی د چا نه وي بس هغه کلاله د آسان تعریف دی دا هغه تاسو ته ما مقدر بیان کړ ها چې زوی د چا نه وي ما وی مله ابن له نو په دغه باز پکشته نه آسان تعریف دی کلاله ستوي چې د چا زوی نه بس ٹھیک ده تلک حدود الله او بل د خپل په حس چې نه رستو راضی اسم تلک حدود الله دا حدود د الله دی يدخل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها همیشه پدی کیوي وذلك الفوز العظیم او دا وذلك الفوز العظیم او دا لویا کامیابی ده د دې ځکه رجل یورث کلالتن او امرأة وله اخ سړی وی د کلالوی یعنی د زوی نیوی ملا ابن له زوی نیوی یا خزوی دا غیر رور وی یا خزوی وله اخ او اختن یعنی زوی یا د خزی زوی نیوی د سړی زوی نیوی او رور یا خوري وی نو فلكل واحد منهما السدس د دې رور او د خور به شپږم حصہ وي ٹھیک ده فإن كانوا اكثر من ذلك کچریوی دا اولاد د دې زیات د دغه نو فهم شرکا او فی الثلث دا په ثلث کې شریک وي من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار ٹھیک ده بیا فرمای ومن يعص الله او چا چې نافرمانی وکړه تخویف دلته نه ورسوله د رسول داغه و يتعدى حدوده او زیاته وک په حدونو د الله کې یعنی اوزي د حدونو د الله نه يدخلوا نار داخل بکی دلر داسی ورته خالدن فيها چې همیشه به پاغي کیوي خالدن فيها سم مراد ده المراد طول المكث یعنی همیشه به پاغي کی اوګد وخت به پاغي کیوي وله دیکھ یو خبره ده کچری مسلمان وي نو دا خالدن فيها چی دا د طول مکس په معنی کې که کافر وي
نو دا عبدالآباد په معنی کې وي. دې تفصیل مخکې تیر شوی دی، تاسو ته ما په دغه کې د تعارضونو کې دا بیان کړو که خیال کې مرازي تفصیلی خبره پې شوه. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، او دې دپاره عذاب رسوا کوونکی به وي. واللاتي ياتين الفاحشة، او آغا اوس واللاتي ياتين الفاحشة دا هغه سد باب د فحشا او دلته نه ذکر کیږي. دې کې بحث خو پکې خیر شته، هغه اول په ومن يعص الله ورسوله په دې ځای باندې ځان پوهه کوي. روح المانی وغیره کې دي چې نافرمانی کې چرې داسې وي چې وارث اعتقادا دې نه مني، که نافرمانی داسې وي چې وارث اعتقادا نه مني. لکه څوک چاته وایي چې د فلان کې ستاسو په دې مال کې حصه ده ازروی وراثت، او دې دا ووایي چې نه د ده پکې وراثتونه نشته، هغه ورته وایي قرآن او حدیث کې دي، دی ورته نه نه د ده وراثت نشته، د پکې نشته حصه. نو که چېرې د دې حصې نه انکار وکړو نو دا کفر دی، که حصې نه انکار وکړو نو دا کفر دی او همیشه دپاره به جهنم ته ځي. دویمه خبره دا ده که چېرې دغه وراثت دی اعتقادا مني لیکن ورکوي یې نه، اعتقادا وراثت مني خو ورکوي یې نه، نو په دې صورت کې خلود نه مراد مقصد طویل دی. بیا خیال کې مراد یو د انکار کول د وراثت نه، یو وراثت نه ورکول. وراثت نه انکار کفر دی، وراثت نه ورکولو باندې چې دی هغه به مقصد طویل وي. لکه اوس 2 لکه کاله جهنم اور کې سوځي، 15 لکه کاله سوځي، 2000 کاله سوځي، هغه د الله خوښه ده، بیا به هغې نه پس جنت ته لاړ شي. عقیده جدا شی دی، عمل جدا شی دی. بیا دلته نه فرمایي واللاتي یأتین الفاحشة من نسائکم. اول په دې ځان پوهول غواړي دا آیت د سورې بقرې سورې نساء 15 نمبر آیت دی. واللاتي یأتین الفاحشة، ورپسې وګورئ واللذان یاتیانها دا 14 نمبر آیت د سورې نساء دی. ٹھیک ده؟ د سورې نساء 15 آیت نه دا معلومیږي چې زانیه ښځه چې وي دا هغه چې کله زنا په 4 ګواهانو سره ثابته شي نو هغه په کور کې وایي وساتئ. وګورئ تاسو واللاتي یاتین الفاحشة کله چې راتګو کې دا زنانا فوشکار باندې من نسائکم ای من حرائرکم المحصنات، ځکه چې دغه حکم خو بیا بدل دی که نه د وینځي. نو فاستشهدوا علیهن 4 منکم، پس گواهان جوړ کړئ په هغې باندې 4 ستاسو نه. 4 منکم فإن شهدوا، که چېرې هغوی پې ګواهي وکړه نو فامسکوهن فی البیوت، دا کورونو کې ایسارې کوي حتی یتوفاهن الموت، تر رسې حده پورې چې مرګ ورله راشي، او یجعل الله لهن سبیلا، یا ورله الله بله لار جوړه کړي. اوس دې ځای مونږ هغه تفسیر القرآن بالقرآن منفصل ته نه ځو. ګوره دې ځای هغه بحث جدا دی، لکه په اصولو کې تاسو ته وضاحت شو چې او یجعل الله لهن سبیلا، د دې تفسیر الله منفصل کړی دی په الزانیة والزانی کې. ستاسو که خیال کې راځي اصولو کې ما تاسو ته تفسیر القرآن بالقرآن چې کله مونږ دغه ذکر کولو مراجع 7 نو په هغې کې مونږ لومبني مرجع کې دا خبره کړې وه، که خیال کې هم راځي. دا بحث دې ځای کې هغه بحث نه دی. ګورئ دې ځای کې بحث دا دی چې واللاتي یاتین الفاحشة من نسائکم کې د قرآن کریم دا آیت دا خبره کوي چې کومې ښځې زنا وکړه 4 ګواهان په هغې باندې پیش شو، نو قرآن کریم په دغه وخت کې حکم داو چې دا دې کور کې وساتلی شي، یا وله مرګ راشي یا الله بل حکم راولیږي. اوس هغه بل حکم منفصل د قرآن تفسیر په قرآن سره راغلی دی، نو هلته موضوع زمونږ بدله وه، دې ځای زمونږ موضوع بدله ده. دې ځای مونږ هغه تعارض ذکر کول غواړو چې خلط ملک درنه چرته نشي. دلته مونږ تعارض لکه مونږ امام بخاری رحمت الله علیه اوس یو حدیث راوالي په بخاري کې یو حدیث په 100 طرقو باندې، نو خلک وایي په دې دومره طرقو دا حدیث د ولې راوسته؟ وجه پکې ډېرې دي خو یو اسانه وجه
امام بخاری ترجمه الباب قائم کی د قرآن د آیت نه. اوس امام بخاری په یو ځای کې یو باب کې یوې مسلې ضرورت دی، بل باب کې د بلې مسلې او د دغه حدیث نه استنباط د دې دواړو مسلو کېږي. نو د هغې ترجمه الباب سره هم دا حدیث لګولی، دې ترجمه الباب سره هم دا حدیث لګولی. څوک تپوس وکړي بخاري امام بخاري نه یا د بخاري څوک شارح یې هغه نه تپوس کوي، هغه وایي هلته موضوع بدله و دلته موضوع بدله ده. خیال مراد دلته په حدیث کې دې نقطې ته اشاره ده د دې ثابتولو دپاره، او هم په دې حدیث کې دغه نقطه هم ده، نو هلته پکې دا ثابت کړې ده ترجمه الباب د هغې الوی. ځکه چې موږ کوم حدیث بیانو هر د حدیثو کتاب کې، نو موږ ترجمه الباب د باب سره مناسبت راولو چې د ترجمه الباب د باب سره مناسبت څه دی. حالانکه بخاري کې به تاسو ته داسې ملاو شي چې ته به خپل ذهن تابع راتاوې، ستا به باب د مناسبت ستا ذهن اډو جوړوي نه ترجمه الباب سره. بیا به ته محدثینو پسې ګرځې چې د مناسبت کوم ځای کې ګوري، نو هغه به یو ګونه مناسبت چرته نه راولي. لکه قرآن آیاتونو کې موږ وایو چې دا ربط چې دی نو دا ذوقي شی دی، مناسبت او ربط خو یو شی دی که نه، ربط او مناسبت موږ وایو دا ذوقي شی دی. نو په دلته په قرآن کریم کې خو ډېره اسانه خبره ده چې ټول یو کتاب را روان دی، د الله کلام را روان دی په خپله باندې. نو موږ هغه صورت کې مخکې لاړ شو، موږ وایو کیدای شي د دې آیت ربط که دې ځای سره نه دی نو دې ځای سره خو لګي که نه. کله موږ د سپارې یا د صورت اخرنی آیت د بل صورت د ډومبۍ آیت سره ربط ولګو، کله منځ کې ولګو ربط، کله د شروع سره د آخر سره. اوس په حدیث کې خو داسې نه کېږي. نو حدیث کې موږ څه وایو؟ موږ وایو په څو طرقو راغی، نو هلته امام بخاري ترجمه الباب قایم کړو د قرآن د آیت په مناسبت د حدیث دې حصې ورسره راوستو. دې ځای کې امام بخاري دا حدیث چې بیا راوسته نو دا هغې موضوع نه ده راوسته، دلته موضوع بدله ده. خیال مو دی دا اوس بخاري نه دی مخې ته ګینې، ما په دغه خبره تاسو پوره ذهن ته خبر راوستو. خیر بخاري چې وایي بیا ورته استادان تاسو په هغې باندې پوهه کړي چې چا نه ویلې، ټیک ده، چا ویلي هغه به پوهې انشاءالله په دې مسله باندې. خیر بهرحال دلته فرمایي واللذان یاتیانها. اوس موږ د قرآن کریم دغه آیت دا چې کوم ولاتی واله د 15 نمبر آیت د ده مسله خو وشوه چې دا عیسی تر هغې پورې چې یا مړه شي، او د نساء 14 آیت ته وګورئ تاسو. دلته څه وایي؟ واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما. دا آیت څه وایي؟ وای زناکولو والا سړي او ښځې سزا دا ده چې هغوی له تکلیف دې ورکړی شي او پټایي دې وکړی شي. که توبې وکړه نو پرېږدئ، که توبې وکړه نو پرېږدئ. فأعرضوا عنهما شته که نه؟ اگر چې دا یو جدا خبره ده چې واللذان نه موږ مراد څه اخلو؟ واللذان دی که نه؟ اللذان اللذین اللاتی اللواتی اللاتی خو نه دی که نه؟ اللذان اللذین دی. نو مراد خو تېنه صراحت سره تا ته پته لګي چې د دې نه 2 سړي مراد دي، ښځه تېنه ښځه په دې کې نشته، ځکه چې اللذان دی، الذي واللتی پکې نشته. ٹھیک ده که نه؟ ځکه اسم اشاره که چېرې ته په ضمیر کې ضمیر چې کله راشي، ضمیر د تثنیې راشي، نو ښځه او سړی دواړه پکې مراد اخیستی شي، ځکه تثنیې ضمیر دواړو دپاره یو شان وي. دغه دپاره مفرد ضمیر خو بدلی هوا او هیا، هوا هیا، خو چې تثنیې راشي دواړو دپاره هما راځي که نه؟ بل څه خو پکې نشته، همتا خو نشته، خو هما دی که نه؟ اوس که د جمع م راشي نو هم هن به راشي، خو په تثنیه کې یو شان راځي. خیال خبرې ته راځي که نه؟ خو چې کله باب اسم اشارې ته ورواړېدو نو په اسم اشاره کې بیا دواړو دپاره یو نه راځي، په تثنیه کې هم نه راځي. اوس چې ولذان راغی نو د ښځې باب ته نه ووتو، د ښځې نوم ته نه ووتو. زما په خبره پوهېږي؟ اوس په اسم موصول کې چې کله یا په اسم اشاره کې، اسم موصول کې خاص کر په اسم موصول کې د ښځې او د سړي دپاره صیغه جدا راځي، او که چېرته په ضمایرو کې ورشي نو تثنیه ضمیر د دواړو دپاره یو راځي، او په اسم موصول کې تثنیه کې د ښځې سړي دپاره بدل دی. نو دې ځای کې مراد په ولذان کې صفا صراحت پته لګي چې الرجلان ته نه مراد دی. ٹھیک ده؟ خو مونږ چې کوم اشکال راځي نو اشکال خو مونږ دفع کوو که نه، چا جواب خو به ورکوو. اوس دې آیت کې داسې دي، سورې نور کې یو آیت دی
اتلسمه سپاره کې هغه دا دی دا سوره نور 2 نمبر آیت دی په اتلسمه سپاره کې هغې نه دا معلومیږي چې زناکار ښځه او زناکار سړی که غیر شادي شده وي نو سلسل کوړې به ورله ورکړی شي نو یو ځای کې دی چې کور کې ایسارې کوي یو ځای کې دی که دغه پې ثابت نه شو پرېږدي دی یا راستې وکوي او په درېم ځای کې دا راغی چې نه سلسل کوړې به ورکېږي ټیک ده درې واړو کې بظاهر زمونږ د ذهن مطابق دا وایي چې په دې کې تعارض دی اوس اسانه خبره دا 2 آیت چې دی دی ړومبي آیت دی منسوخ کړی دی فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما دی منسوخ کړ خبره ختمه شو اعراض معراض پکې نشته ټیک شو دی خو منسوخ شو حضرت حسن فرمایي چې د ټول نه مخکې د زنا د سزا ایزار رسانی نازله شوه د زنا په باب کې چې کومه سزا مقرر شوه هغه ایزا ورکولو د ایزا تفسیر ابن عباس تعبیر په ضرب بالنعال سره کړی دی ابن عباس رضی الله عنه وایي چې دې سزا ضرب بالنعال دا دی د فآزوهما دا آیت نمبر 16 د سوره نساء چې دی لومبې دا نازل شو د زنا په باب کې نو فآزوهما سپلې ورپسې راواخله او په هغې باندې په سپلې ضرب بالنعال دی بس ویې وهه دې نه بعد دا آیت منسوخ شو یعنی نساء والا 14 آیت په 15 باندې نو بیا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم ٹھیک شو دا غیر زنا په باب کې امساک فی البیوت نازل شو بیا 2 آیت دغه راغی دغه آیت راغی ګویا 14 منسوخ شو په 15 سره آیت سره 15 آیت دا جوړ شو چې تاسو امساک فی البیوت کوي دي تر دې حد پورې چې یو بل حکم راشي یا د مړشي یا الله تعالی بل حکم راولي نو دا حکم منسوخ شي او سوره نور والا آیت نازل شي یعنی هغه سره الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذهم بهما رأفة في دين الله د سوره نور 2 نمبر آیت ته هغه حکم راغی الزانیه چې غیر شادي شوده وي نو سلسل کوړې بوله ورکړی شي نو بعد النسخ په دې کې تعارض پاتې نشي 15 آیت باندې 14 منسوخ کو او هغه حکم چې راغی د دې تفسیر راغی هغه حکم چې راغی سورې نور والا هغه دې تفسیر راغی چې امساک فی البیوت چې دی بس هغه ختم شو اوس به سلسل کوړې ورکېږي که چېرې غیر شادي شوده وي اوس به په دې کې یو مسله زموږ ذهن کې راوچته شي چې که شادي شوده وي نو موږ مخکې دا کړې ده خو بهر بیا اوس مخې له راله که شادي شوده وي نو بیا به موږ حدیث ته ورشو ځکه قرآن په هغې باندې آیت نه دی پیش کړی قرآن آیت هغه الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما قرآن آیت خو هغه لفظا منسوخ شوی دی چې لفظا منسوخ دی نو حکم یې خو برقرار دی خو هلته بیا موږ حدیث ته ورشو چې حدیث کې راځي چې شادي شوده وي او دی کله زنا وکړه انو بیا به دی به سنګساریږي فرجموهما هغه په حدیث کې دي نو موږ هغه حکم د حدیث نه رالو خو دا حکم د ټول تفصیل په دې چې دی دا به سورې نور کې کوو انشاءالله ځکه مناسبت یې هغه ځای سره ما ځکه دې صرف اختصارا خاکه غوندې ستاسو مخې ته کېښوده په سورې نور کې الزانیة والزاني راشي نو هلته به بیا دغه فرجموهما والا چونکې هلته به د دې مؤید راوستل غواړي چې د غیر شادي شوده حکم خو قرآن نازل که بیان که نو شادي شوده به څه حکم وي نو هغه خبرې به هلته کوو ټیک ده که نه نو فرمایي واللذان یاتیانها منکم او هغه دوه هلکان چې راتګ یې وکړه ستاسو نه په دې کار باندې ای الفاحشته یاتیانها دا ها ضمیر فاحشې ته راجع دی فاحشې ته نو سبا کوئ او تاسو ووایئ چې فاحشه د دې نه لکه د ضمیر مرجع کم ده مونږ وایو مخکې تېره شوې ده الفاحشة من نسائکم کې چونکې هغه آیت دې سره مناسبت کې را روان دی فإن تابا واصلحا کچری توبه وکړه او اصلاح د عمل وکړه نو فعرضوهما مخکې واړوئ اعراض ترې نه وکړئ خو مخکې په دې کې یو
حکم را روان دی امام اعظم رحمت الله علیه ګورې دې کې حکم داو چې ولدان یاتیان وي لکه سړي وي نو هغې باره کې د هغه حکم لږ واورئ تفسیر ابن جریر طبري او روح المعانی کې دي چې اول صرف د ښځو ذکر اوس د سړو ذکر دی ورسره اوس ورسره دا صرف د سړو ذکر راغلی دوه سړي او د دې تفسیرونه دوه دي یو دا دی چې دې نه مراد ښځه او سړی دواړه دي چې کله هغوی زنا وکړي خو بل تفسیر یې دا دی چې موږ د آیت الفاظو ته وګورو هغې نه دا دوه سړي مراد دي چې کله دی لواطت وکړي حکم یې دلته مذکور دی حکم یې دا نه دی چې کوم دې ځای کې مذکور دی لواطت سزا په کار سره په دې کې مختلف اقوال دي امام صاحب رحمت الله علیه هغه دا وایي چې دا ضرب بالنعال داسې نه دی امام صاحب نه یو قول دام په دې کې دی چې دیوال لاندې به ودرې هغه دیوال به پرې راوغورځوي چې لاندې ته مړه شي بل قول بعضې فقهاو دام کړی دی چې بره چت ته به وخیږي هغې نه به راوغورځي بل قول د فقهاو دام شته چې اور به بل کې یو لویه کنده به جوړه کړي په هغې کې به اور بلي هغې ته به دواړه ورولي یعنې سخت احکام یې د دې ذکر کړي بیا هغې په هغې کې خپل هغه چونکې هلته را روان دی بیا پکې چې دا سزا ولې په څه وجه دا سزا په څه وجه هغې کې هغې خپل دلایل پیش کړي دي نو دلته نه بیا فرمایي ان الله کان توابا رحیما په تحقیق سره الله زیات توبه قبلونکې رحم کوونکی دی اوس ذکر د اقسام توبې انما التوبة علی الله په تحقیق سره توبه قبلول په الله باندې دي انما قبول التوبة علی الله انما التوبة انما قبول التوبة قبلول د توبې چې په الله دي للذین لپاره دغه کسانو یعملون السوء چې عمل کوي بد بجهالت د جهالت د وجنه ثم يتوبون من قریب بیا توبه کوي من قریب زمانه قریبه کې نو دلته نه سوال دا دی دلته نه معلومیږي چې د جهالت نه څوک ګناه وکړي نو د هغه توبه به یعنې په نږدې زمانه کې توبه وکړه جهالت نه چا توبه وکړه نو د هغه توبه به قبلیږي او بغیر د جهالت نه چې څوک ګناه وکړي نو د هغه توبه نه قبلیږي جواب دا دی علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلي دي په روح المعانی کې چې جهالت کله په مبدا کې وي کله په معال کې وي دلته معال کې جهالت مراد دی مبدا معنا دا ده چې هغه ګناه نه ګڼي چې ګناه دی او که نه دی او د معال کې جهالت دا دی چې هغه ته دا معلومه نه ده چې په دې سزا ملاویږي که نه ملاویږي اگر چې دا ورته معلومه وي چې دا ګناه دی دغه مقصد دی نو فرمای انما التوبة علی الله توبه قبلول په الله باندې دي للذین لپاره د هغه کسانو یعملون السوء چې بدکاري کړي فاحشة او غیرها بجهالت د جهالت د وجنه ثم يتوبون من قریب بیا په نږدې زمانه کې توبه وکړه فاولئک یتوب الله علیهم پس دغه خلک چې توبه قبل الله تعالی دی وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علم والا حکمت والا وليست التوبة للذين يعملون السيئات او نه د توبه نه د قبول توبه د پاره دغه کسانو چې بد عملونه کوي يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت خدي باندې دي ځکه به سره موږ دا قید لګو چې يعملون السيئات ويصيرون عليها ګناونه کوي او بیا پاغي مصر وي پراتی پی حتى اذا حضر احدهم الموت ترسي حد پوری چې مرګ ورل راشي قال اني تبت الان بیا دی وای ما توبه وکړوس وللذین يموتون هم کفار او نه دی هغه کسان چې مړ شي او دی کافران وي وللذین او نه هغه کسان يموتون چې مړ شي وهم کفار او دی کفار وي نو اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دغه خلک چې تیار کړی موږ دي د پر عذاب دردناک يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها دوس حکم دے عدم ارث للنساء یعنی خزی چی دی دا غیر پارا دا میراث حصے بس حکمی نو فرمائی
یا ایو الذین آمنوا یا کسانو چا چې ایمان راوړی دی لا یحل لکم حلال نه ستاسو دپاره ان ترثوا النساء چې تاسو وارثان شئ د ښځو کرهن په زوره باندې په زوره په څنګه کومو ښځو من میتکم ستاسو مړی دی او د هغه ښځه پاتې شوه ته په زوره وارث شي دا جاهلیت کې به خلکو داسې کول د چا به لور پاتې شوه د چا به ښځه پاتې شوه د هغې خو به زور رسېده نه د به په زورو سره نکاح وتړلی چې دې د مال ماته پاتې شي ځان وارث جوړ کړم په دې طریقه به دا کول قرآن د هغې رد وکړو د دې ما قبل سره ربط دا دی چې بره د ښځو د حقوقو ذکر مخکې اوس د هغې یو بل حق بیانوي قاضي خان وغیره کې دلته یو اهمه مسله لیکلې د فتاوی قاضي خان کې چې که چېرې یو سړی دا ووایي چې د فلانکي لور د دومره مهر په عوض کې تا ته قبوله ده چا ته وایي هغه ورته وایي چې او د دومره مهر عوض کې د فلانکي لور تا ته قبوله ده او هغه ورته وایي چې او ته قابلې او هغه ورته وایي چې او دې سره نکاح نه کېږي لکه څنګه د طلاق په باب کې که طلاق کې څوک چاته دا وایي ښځې ته دې ټوله رزړمې بس طلاق در کوم طلاق در کوم طلاق در کوم وایي دې ورته که په دې طلاق نه کېږي یو سړی کور ته راغی غصه دی یا نشه کې دی یا هر څه کې دی هر څه حالت دی او دې ښځې ته وایي بس یو طلاق در کوم بل در کوم بل در کوم یو دوه درې یو طلاق هم در کوم بل در کوم بل در کوم په دې طلاق نه کېږي طلاق په دې نه کېږي هغه چې دی ورته کله دا وایي چې یو دوه درې در مې کړ د ماضي صیغه استعمال کړي داسې په نکاح کې په نکاح کې د ماضي په صیغه باندې نکاح منعقد کېږي چې ما لکه دی ورته وایي چې ما لکه اوس د ده طرف نه خبره د مستقبل راغله خو هغې د ماضي په صیغه کې جواب ورکړ ایجاب په مستقبل کې شو یعنې ایجاب او قبول کې یو په ماضي د ماضي په صیغې سره لازمي دی لکه دی ورته وایي چې زه د خپل دغه د هلک ورته وایي چې زه د نکاح دعوت در کوم جینۍ ورته وایي ما ته قبول یې ما قبول کړی بس ما قبول کړی جینۍ ووایي نو په ایجاب او قبول کې یو د ماضي په صیغې سره راغی که چېرې دم مضارع وویل هغې مضارع وویل بیا نکاح نه کېږي لکه وایي ته دا فلانکي لور چې دا قبلې او ورته وایي او قبلو مې په دې نکاح نه کېږي نکاح ونه شو مولوي صاحب همسې 500 جیب ته واچو مټیای ډبې همسې تر کوره پورې ورسره لاړ نور دې کیسې خو دی خو یو 500 ډم چې دی هغه پکې 15 زرې د ډم 15 زرې مولوي صاحب چې دی هغه 500 هم ډېر بل شاني 500 خو خیر ډېر په ګرانه میلاویږي چېرته ما په خیال مونږ خو نه دي لیدلي خو لکه کېدی شي چېرته وي داسې که نه 500 هغه هم داسې که چېرته یو 100 روپۍ هم په لاس کړي نو هغه داسې به یې نیولي ښه مولوي صاحب به چې اډم باندې خو داسې ورونو دي د مولوي صاحب به یې داسې نیولي نو والې چې یاره بس ستاسو لاړې واپس جیب ته ته خدای دې په چولو شرموه لکه دا حساب کتاب دی پوهېږئ نو دا پیسې اوس که په چېرې څوک دا ووایي هلکه وایي فلانکي په نکاح پیسې واغستې ټوله لي لکه هسې خبره کوم فلانکي په نکاح پیسې وه دا په دې نکاح پیسې نه اغستې په نکاح پیسې نه اغستې دا مولوي صاحب چې کوم راغی د نکاح له د وخت ضایع شه که ضایع نه شه د مولوي صاحب نه قیمتي وخت د چا شته نشته یقین وکړه یو سړی ټوله شپه سټډي وکړي مولوي صاحب 1 غنټه سټډي وکړي د داسې قیمتي ده دا ډېره قیمتي ده مولوي صاحب سره وخت نشته د هغه کوم وخت چې ولګېده نو د هغې چې دی تا نکاح له راوسته نو یو 50,000 یې ورکوله لکه چې ډم راشي دا درنه په زور په شرمولو باندې بیا 1,00,000 روپۍ وړي درنه کم ډم چې لکه یو خو ډمي یو کسبګري کسبګر غریبانان خو عاجزان خلک دي دې ته ډم نشي ویلی خو زمونږ د معاشره کې دام په ډم حسابېږي خلک وایي دا ډم دی ډم دومره وړي ډم زه څه ته وایم زه ډم دې ته وایم چې کوم ډولکي توری له راشي کوم زم طلاقې چې توری غږوي ډولکې غږوي ورکه ډنګ دا چل شروع کړي او هغه بیا پیسې اخلي زه هغې ته ډم وایم یو کسبګر وي کسبګر چې وي
نو هغه عجز باندې خو نه روکي هغه عجز خو ټول رستاله منډې ترلې ووي نو که هغه له پیسې ورکړه په اعتبار د کسب سره دي په اعتبار د ډمتوب سره نه دي زموږ خلکو معاشره کې هغې ته ډم ووي ډم دی دومره ورکړه ها البته که په هغې کې هغه کم بدعات او رسوم کوي او ته په نکاح کې ناست وې زه خپل ځاني الحمدلله زه خو ورته وایم دا به نه کوي لکه کسبګر چې وي نو هغه دغه ورو راځي هلکه اواز تیز وربوزه هغه چې کوم ځای چېرته نکاح کې ناست وي نو هغه به مالګه راړي مالګه انو جوړ هر یو چې ده نه مالګه به داسې سټي او ورسره به 100 روپۍ یا 50 روپۍ یا 100 روپۍ نه پښتون د جیبه چې لس ویستې نو دا یې داسې کړه لکه ملیشي وال نه چې ټوپک واغسته داسې په اسانې دیم نه ورکوي نو بس جوړ 10 روپۍ به ورکړي نو بیا به یو بل ته ګوري چې ولکه دا واده دا د کور مالک راته ګوري که نه چې ما خو 10 روپۍ کې ورکړي شکر دی چې دغه دې ونه کړ که نه څونه وتله نه 10 روپۍ وی خیر په دې خو هوا درنه ننوتې ګران کار انو دغه ځای کې چې دی په دې ځای کې څه پکاري چې ته په کوم پروګرام کې موجود وي هر مسلمان دا نه چې مولوي صاحب ګینې زه دا مولیانو ته خبره کوم هر مسلمان چې چاته آواز رسي چې هغه په دې موقع موجود وي هغه له پکار دي د بدعات رد وکړي هغه څه چل وکړي هغه وایي چې یاره بس دا مالګه څه کوي خو بس دا ټول ناست دي که نه ښه ساربه دي ټول ورکوي یو 100 روپۍ ټول ورکوي راغلي یې واده له د دنیا ډوډۍ مو خوړه زردې مو خوړې شاپر یې جیبونو کې واچولې د پردي واده خو هر یو مشر وي که نه په خپل هغې کې څوک مشر وي او په دې کې پتیلې بارې او رامخکې کړي په پردي واده کې څومره غم خادي خلک کوي قسم دی که دا خپل کې دی چرې وکړي ټول رواج داسې دی په لړ وشي درته واچوه دا پتیله ما هغه دی که نه ما زوی په پوز وي د هغه د ماسي د زوی هغه د هغه ګاونډي دی که نه ښه دله دا پتیله ډکه کړه دی خو موږ له ډېر په کار راځي ډېر په کار راځي ستا په کار راځي د واده والا یا په کار راځي یا به نه راځي نو جوړ هغه پتیله ترېنه ډکه کړي نو یو بیسي بیا به د خپل زوی یې پوهه کړي چې بچی بیا روغوندې شاپر راړه هغه شاپر راړي ما په خپله باندې کتلي اوس خو لا خلکو کې تهذیب ډېر راغی چې یو کس مې په خپله ولیده زه پردی ډوډۍ نه روان دی او د جیب نه یې زیړ څاڅکي کېږي جیب نه یې زیړ څاڅکي کېده نو چې ما وکتل چې یاره دا جیب نه یې زیړ څاڅکي نو مې دا دې څه چل کړی دی خیر خو دی ځکه چې زیړ څاڅکي ستا د دې جیب نه څنګه لکه دې ځای کې سورې وشه کسي حساب دی هغه چې پته ولګېده هغه شاپر چېرته لاندې نه سورې او ده پکې غریجې اچولې وې شاپر هغه شاپر کې اچولې وې په پردي خیرات کې شاپر وړل او په هغې کې ډوډۍ یا څه شی که هغه یو نوړی ولې نه وي دغه یو نوړی چې دا چې د وخوړه 40 ورځې د یو عبادت نه قبلېږي بله خبره پردي روټۍ چا وکړه نو روټۍ ته به دې زامنو ته به ووایي بچې داسې وکړئ چې جدا جدا ډلو کې ورشي که ورته وایي دا دې څه وکړو دا د یعقوب علیه السلام سنت ته خدای دې غر کړي یعقوب علیه السلام ډوډۍ له نو لیږلي یعقوب علیه السلام چې زامن لیږلي وو نو هغې ته عزیز مصر ویلي وو چې تاسو ټول راشي او زه ټول له دعوت ورکړم ستا دا بې دعوته روان دي هغه پکې چې په کوڅه کې اواز کېږي نو دا بوه لفظ ورسره وایي پښتو کې بوه دې ته وایي چې چا واده کړي نو هغه وایي چې ستاسو په کور کې کوم بوه دی یعنې واده چا کړی دی نو د هغه ډوډۍ منې شوې ده دا نور که ورسره راغلی ټول بې حرامه خوري نبي علیه صلات وسلام یو صحابي ورته وایي یا رسول الله سبا ته زما مېلمه نبي علیه السلام ورته وایي ما سره فاطمه هم ده هغه ځان غلی کړ بیا ورته نبی علیه السلام وایي سبا زما روټۍ ده هغه ورته وایي نبی علیه السلام ورته وایي ما سره فاطمه هم ده هغه بیا ځان غلی کړ نو په درېیم ځل باندې وایي یا رسول الله تاسو او فاطمه الزهرا دواړه سبا زما مېلمانه یي نبی صلوات والسلام ورسره دا متعین کړ زه خو اکثر ملګري چې ما ته ووایي نو زه ورته دا وایم چې ګوره ما سره 2-3 ملګري وي لکه کلي کې خو دلته خو لکه د غم خادۍ په حساب چې وي زه تقریبا چېرته داسې روټۍ موټۍ له به نه یم تللی ځکه رور مې دی هغې له مې ترتیب جوړ کړی چې به یې ځان له سیټینګ وکړي کلي کې هره ورځ 2-3 ځای ټولو ته بازیري غواړي نو په دې کې زمونږ په خلکو کې دا ډېره لویه کمزوري ده
چې چا راته ویلي نی او دغه ډوډۍ له به مونږ روان یو بیا که چا ویلي بوه ته ویلي مونږ ټول کور ور روان کړي او بیا په اخره کې مو له شاپرې مو ورکړي او چا پکې پتیله ورکړي چې بره دا بیا ډکه راولېږه نو دا ډېر لوی ظلم دی دا چې کېږي لکه روټۍ چې چاله شوې ده نو دا روټۍ صرف د هغه دپاره ده مدعي عجز به 100 کسانو له یا 500 کسانو له روټۍ کړي یو چې په هر کور نه پې 5-6 ورشي ویلي یو ته دي نو هغه بیا د 100 په ځای 600 له ډوډۍ ورکوي نو د 100 په ځای 600 له ډېر ګران کار دی نو دی به درته بیا دلیل دا ورکوي رزق خو جي الله ورکوي رزق الله ورکوي خو داسې طریقه باندې الله نه دی ویلي چې ته به پردي رزق باندې ورځې سترګې پې پټې کړي د چا شیخ حمدالله جان صاحب رحمه الله تعالی الله دې ورله قبر د نور نه ډک کړي هغوی به وې د مېلمنو اقسام به بیانول نو یو قسم به پکې دا یادو وې دې مېلمه ته تندر ویلی شي دا کم مېلمه وې دا چې د شپې په 2 بجې یا د ماسپښین په 1 بجه باندې اچانک را نازل شي نو ده ته تندر ویلی شي نو لکه دا دی اوس چې یو سړي روټۍ کړې ده هغه د 500 انتظام کړی دی 4 تا بوتلل بل به هم 4 بوځي بل به هم 4 بوځي نو هغه د 500 نه د 2000 کړل نو هغه عجز به څه کوي مېلمانه به راشي ډوډۍ به بیاني ډېر لوی شرم دی که نه په دې وجه د احتیاط پکار دی خیر بهرحال نو فرمایي چې ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما دا څنګه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما دغه خیر چې تیار کړی مونږ دې دپاره عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چا چې ایمان راوړی لا یحل لکم حلال نه دي ستاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها چې وارثان شي تاسو د ښځو کرهن په زوره باندې دا خبره دې ځای نه روانه شوه نو په جاهلیت کې دا و چې په زوره به دې وارث جوړ شي قرآن کریم د دغې منع کړې ده او ما تاسو وی قاضي خان وغیره په دې کې چې تا ته دا نکاح دا ته قبلې هغه یا قبلو مې دا نکاح ونه شوه لکه په دې کې استفهام دی او استفهام چې د دې سره نکاح نه منعقد کېږي طلاق هم نه منعقد کېږي بلکې دا به وایي چې ما تعالی د فلانکي لور درکړه هغه وایي قبوله ده نو دلته دا نکاح کېږي ټیک شوه ولا تعضلوهن یا ایها الذین آمنوا ولا تعضلوهن او تاسو می ساروي دي لرا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن د پاره دي چې واخلي تاسو ببعض ما بعض اغا مال اتيتموهن تاسو دي لور کړه دې په مہر کې الا ان ياتين بفاحشه الا وقت ان ياتين بفاحشه مگر په هغه وخت کې دې په فحش کار باندې راتګ وکړو مبینت واضح فحش کار وکړو دا صورت ته صرف دې کې تنبي ارسل سارولش وعاشرون بالمعروف گزاران کوي د خزو سره په خطرې قوانې فین کریتمون کچری بدیم شي فاسان تکرهو شیا پس ډیر کرت داسې وي چې بد غنی تاسو یو څیز لره ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله پاغي کې خیر کثیر ګرځولې وي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وان اردتم استبدال زوج مكان زوج اصل کې په زمانه جاهلیت کې عجیب عجیب رواجونه چا به څوک ښځه ولیده او هغه به یې خوښه شوه نو ړومبی چې و نو هغې نه به یې د ځان خلاصولو دپاره څه کول مهر نه بچ کېدو دپاره د زنا تهمت به یې پرې ولګو بیا دا ښځه خو ما په زنا باندې لیدلې وه نو بیا به د هغې د مهر نه ځان بچ کولو دپاره دا تهمت لګېده قرآن کریم دا رواج د دې رد وکړو قرآن کریم فرمایل وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ که چېرې تاسو اراده کوئ د بدلولو د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې زوج جدید مکان زوج قدیم نوې ښځه په ځای د هغه زړې وآتیتم احداهن قنطارا ورکړې وي تاسو هغې کې یوې له مال کثیر قنطارا مال کثیر ته وایي یعنې خزانه نو فلا تاخذوا منه شيئا هغې نه بس شی نه اخلي قرآن وایي چې هغه دې هر څه ورکړي بس هغه د هغې پاتې شو
اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا آیا تاسو اخلی د هغې نه بهتانا په بهتان لګولو سره و اثما مبینا او په ګناه ښکاره سره دا خو ظلم کې ته دا د حالیت په بنا باندې بهتانا منصوب دی یو سړي طرف ته داسې بد خبرې یا د فعل نسبت کول چې هغه غني کړي هغه چې کله دا ووري نو مبهوت شي کله چې هغه ووري نو دی مبهوت شي دې ته بهتان ځکه ویلی شي بهتان ورته ولې وایي چې کله یو سړي یو کار نه کړی او تا د هغې هغه بلیم په هغه باندې ولګو نو هغه داسې مبهوت شي په ځای ودرېږي داسې چې ما خو داسې نه دي کړي دا دې څه وایي نو دا ځکه ورته بهتان ویلی شي وکیف تاخذونه او څنګه به ترې اخلئ تاسو وقد افضى بعضکم الی بعض په تحقیق سره رسېدلي یې تاسو کې بعضو ته واخذنا منکم میثاقا غلیظا اخیستی تاسو نه وعده مضبوطه میثاقا غلیظا دا آیت د احنافو دپاره خلوت سیئه نه بعد د لزوم مهر دلیل دی خلوت سیئه نه بعد لزوم مهر د هغې دلیل دی په آیت کې مهر واپس اخیستل ناپسندیده ګرځولی شوي دي او علت یې د مخکې آیت کې دی وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ٹھیک شو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا من نكح آباؤكم یعنی ما په معنی د من کې دی نکاح مه کوئ تاسو من نکح آباؤکم دا ما په معنی د من کې دی چې چا سره نکاح کړي وي پلارانو ستاسو من نکح آباؤکم او وطئ آباؤکم یا پلار هغې سره وطي کړي وي په دې دواړو صورتونو کې من النساء د ښځو نه الا ما قد سلف مگر کوم چې په زمانه جاهلیت کې تیر شوی الا ما قد مضى فی الجاهلیه جاهلیت کې تیر شوي دي په هغې څه نشته خو په اوس دور کې چې دی نو دې جواز نشته جاهلیت کې خو دا وه د پلار ښځې یعنې مور سره به خلکو نکاح کوله مجوسیانو سره مور سره د نکاح قایل دي ډېر قومونه قایل دي مثال د چرګانو د سپو دی ډېر قومونه داسې دي اوس انه کان فاحشه په تحقیق سره دا یو فحش کار دی وساس ومقتا او کار د غضب دی وساس سبیلا او بدلار ده او دا ومقتا ای ابغض عند الله الله په نس ډېر لوی غضب دی حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې میندې ستاسو وبناتکم او لوڼه ستاسو واخواتکم خویندې ستاسو وعماتکم تروریانې ستاسو وخالاتکم ماسیګانې ستاسو وبنات الاخ او رویرې ستاسو وبنات الاخت خورزې ستاسو وامهاتکم اللاتي ارضعنکم او هغه میندې ستاسو چې رضاعت یې کړی تاسو له واخواتکم من الرضاعت ستاسو خویندې هغه چې د رضاعت نه وي وامهات نسائکم وامهات نسائکم خواخیان ستاسو وربائبکم اللاتي فی حجورکم او هغه ماشومان اللاتي فی حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن چې ستاسو په پرورش کې دي ستاسو د هغه ښځو نه چې تاسو دخول کړی دی هغې طرف ته فإن لم تكونوا دخلتم بهن که دخول هم نوي کړی نو فلا جناح علیکم بیا در باندې هیڅ ګناه نشته اصل کې اول خود دې ربط د ما قبل سره چې اول ذکرو چې د محرماتو چا سره ستاسو پلار نکاح کړي وي هغې سره نکاح مه کوئ مخکې محرماتو تفصیل ذکر کوي هلته دا وایي محرماتو کې د پلار منکوحه اوس ورپسې تفصیل ذکر کیږي دا فی حجورکم مدارک کې دي چې عادتا داسې وي چې د چا خاوند یو ښځې سره څوک راغله نو لکه هغه جینۍ پرکټی چې د هغه وي نو ځان سره ساتي خامخا خو دا قید اتفاقي دی که چېرې دغه جینۍ د ده په کور کې تربیت شوی او که نه شوی خو کومې ښځې سره چې دخول شوی دی د هغې بچی دا پې حرامه ده که هغه د ده په تربیت کې وي او که نه دا فی حجورکم قید اتفاقي دی
چا ذهن کې دا رانشي چې ګوره هغه جینۍ چې کومه د ده په تربیت کې لویه شوي او د ده د ښځې نه وي کومې ښځې نه چې چا سره دخول شوي بعضې ښځه به داسې وي دخول به نه شي ورسره یو ښځې سره یو سړي نکاح وکړه نکاح یې وکړه هغې سره د هغې لور هم راغله اوس دې له خوا ته تللی نه دی او هلته بل خوا یې کډه ورغورځوله نو هغې سره د نکاح کېږي د هغې لور سره بس دې ته وایي ته ځه بس دې سره به وکړم نکاح د ملکیت ته ټول که نه دې سره به وکړم بیا جایز دی که نه دلته دخول شو نو دا حرامه شوه او دا عبدالآباد پورې ځکه دې کې جزئیت ثابت شي دا بیا نه حلالېږي نو دې ځای فرمایي وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وحلائل او ښځې د زامنو ستاسو الذین من اصلابکم دا الذین من اصلابکم یې دلته ولې ویلي ستاسو د هغه زامنو ښځې کوم چې ستاسو د صلب نه دي یعنې تاسو نه پیدا دي دا احتراز عن زوجة المتبنا یو تا د ځان نه په خپله زوی جوړ کړی څوک ستا زوی وي نه تا ورته زوی ویلي وي نو هغه ته نه مراد نه دی ګورې هغې نه احتراز ده دلته د ښځې د زامنو ستاسو د هغه دا چې متبنا دی کوم تا جوړ کړی د هغه ښځه په تا حلاله ده چې هغه طلاق ورکړي وان تجمعو بین الاختین او دا چې جمع کوي تاسو په منځ د دوو خویندو کې جمع بین الاختین وان تجمعو بین الاختین او دا د دې عطف په محرماتو باندې دی اوس وان تجمعو بین الاختین د دې عطف په محرماتو دی او هغه او دا محل رفع کې واقع دی یعنی تاسو باندې جمع بین الاختین حرام کړی شوی ده اهل جاهلیت چې دا ټول محرمات یې پېژندل بیا هم د پلار کونډه او داسې ورسره جمع بین الاختین دا په هغې کې مروج نو دې الا ما قد سلف یې ځکه ووي الا ما قد سلف لكن ما قد سلف لیکن کم چې مخکې تیر شوي په جاهلیت کې بس آخر دی ان الله كان غفورا رحيما فتاك سر الله بخون کې مهربان دی والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم والمحصنات نو دام دې سر راغی چې حرمت عليكم المحصنات هغه محصنات ښځې هم مطلب څه د محصناتونه ذات ازواجن هسې خو دې کې ډېر قیود دي ذات ازواجن چې کومې خاوند والا ښځې دي نو الا ما ملکت ایمانکم مگر پچا چې ستاسو لاس مالک وي وزوجها فی دار الحرب ښځه ستا لاس پې مالک شي وینځه شوه او خاوند یې په دارالحرب کې دی نو هغه بیا تا دپاره جایز ده کتاب الله علیکم حکم وشو د الله په تاسو باندې واحل لکم ما وراء ذلکم او حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره ما وراء ذلکم هغه چې دې نه علاوه هغه محرمات مذکوره چې دې نه علاوه ان تبتغوا باموالکم دا چې تاسو حاصل کوي په مالونو خپلو سره محسنین غیر مصافحین ای متزوجین غیر مصافحین زانیان نه وي فما استمتعتم به منهن چانه چې نفع تاسو حاصل کړه په دې مال سره منهن د دې نه نو فآتوهن اجورهن فریضه ورکړئ دې له اجرونه دی مهرونه دی فریضتن ای مفروضتن کوم چې مقرر وي نو مقرر مهر خو به ورکړې که نه هغې نه پټېږي نه د دې اصل کې دا فآتوهن اجورهن د دې خبرې مضبوط دلیل دی په دې کې چې نکاح بلا مهر صحیح نه ده مهر لازمیږي ښه مقرر شوی نه مقرر شوی بعض خلکو مهر نه مقرر کړي نو مهر لازمیږي بیا او بعض خلکو او غیر مال مهر نشي جوړېدی معمولی مقدار باندې هم نه هغه مهر نه جوړېږي صاحب مدارک ویلي دي بل فریضتن دا د اجورهن نه حال دی وګورئ د اجورهن په دې حال کې چې مقرر وي ای مفروضتن مقرر کړی شوی یا دا د ایتا په ځای باندې دی هغه چې ورکول فرض دی دا مصدر مؤکد هم کیدی شي فریضتن دا مصدر مؤکد هم کیدی شي فریضتن او فعل محذوفی
ای فرض ذالک فریضتن دا ټول توجیهات کې دي فرض ذالک فریضتن مقرر کړی شوی دا فریضه ان الله كان عليما حکیما ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به اس گناہ نشته پتا سبحانه پاغه کې چې تاسو راضی پاغه باندې من بعد الفریضه پس د فریضینا ان الله كان عليما حکیما پتا کې سره الله علم او حکمت والده ومن لم يستطع منكم طولا سوک چې طاقت نه لري تاسو نه طولا د نکاح یعنی غنا قدرت علی النکاح ان ينكح المحصنات المؤمنات دا چې هغه نکاح وکړه د محصنات مؤمنات سره فمما ملکت ایمانکم پس دا هغه نه چې مالکان شو په لاسونه ستاسو من فتياتکم المؤمنات دا هغه وینځونه کوم چې مؤمنان دي والله اعلم بایمانکم الله تعالی عالم دی په زړونو ستاسو باندې بعضکم من بعض تاسو د بعضی د بعضونه بعضکم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن پس نکاو کی تاسو دی سره په اذن د اهل دی سره واتوهن اجورهن ورکې دی لا اجرونه دی مہرونه دی بالمعروف د دستور مطابق محصنات غیر مصافحات چې دا محصنات دي غیر مصافحات زانیان نه وي ولا متخذات اخدان نه پټي دوستای ساتون کی وي په پټه دوستای کې امدار سے نه کړي د خدن معنا بد دوست او د صدیق معنا خ دوست فاذا احسننا کله چې قید کې راغلي فاذا احسننا کله چې دا قید کې راغلي فإنتين فاحشة كچر راتك يوكو پزنا سرا نفعليهن نصف ما على المحصنات نپدي خذو باندې نیم آغا سزا دا کم چې محصنات و حرائر باندې دی داغي په نیمه من العذاب د سزانا حد بنیم نو د سنساری دو حد خو نیم نه جوړیږي کنه دلته به کوړی ورکیږي شو ذالک لمن او نه د قتل نغی کې عمده فدیه ورکړي وینځ باندې یا غلام باندې د قتل قصاص په قتلولو سره نشته ځکه د قتلولو نیمه نشته نو چې اوس نیمه مړی ولا کټ کړي نیمه ولا پرېږده داسې ونه کېږي که نه فإن أتينا بفاحشة كچر راتګ یو که په زنا سره نو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم دا نکاح د اما او چې د پاره دا غچا خشي العنتا چې یریږي د زنانا منکم تاسونا وان تصبروا خير لكم او دا چې صبر کوي تاسو به تر د تاسو د پاره والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی دا اوس دلته کې صاحب کشاف هغه لفظي معنی د دې کړي د العنتا مشقت مراد د دینه د زنا مراد ته نه زنا ذلك لمن خشي العنتا مشقت کې چول لیکن معنی چې دا لفظي معنی هغه مشقت کې چول دي مراد ته سړي زنا وجه دا چې دنیا کې کوړې او په آخرت کې عذاب وي نو ځکه ورته مشقت ویل شي او په وین زبانه رجم نشته غلام په دې باندې قیاس کړي شوی دی جلالین وغیرہ کې دا مسله ټوله موجوده ده او دا ورپسې وان تصبروا چې وای دا ځکه فرمایل چې اولاد په حریت او په رقیت کې د مور تابع دي اولاد په حریت او په رقیت کې د پلار تابع نه وي د مور د ډېر وینځي چې هغه د بادشاه او د لوی خلکو دا غین ورله الله اولاد ورکړي هغه اولاد تابع د پلار نه د موري ٹھیک شو حریت رقیت کې اصغر سره نسبت پلار ته لیکن په حریت رقیت کې نسبت چاته ده مور ته ده کچره نکاحونه کې نو زنا کې مبتلا کیږي وان تصبروا خير لكم ودا صبر کې تاسو به تر تاسو لپاره والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یرید الله ليبين لكم اراده کې الله تعالی ليبين لكم مصالح امركم باردی چې ظاهر کی تاسو ته شرایع دینکم شرایع د دین تاسو مصالح د معاملات تاسو ما قبل سره ربط دا دی چې الله اول د وراثت احکام بیان کړو
بیا محرماتو ذکر وشو، اوس دلته نه د خپلو احساناتو ذکر کوي، او دلته دا ترغیب الی تعمیل الاحکام هم دی. یرید الله لیبین لکم، اراده کوي الله تعالی لیبین لکم چې واضح کی تاسو ته مصالح امرکم شرائع دینکم ویهدیکم او هدایت در کی تاسو لا سنن الذین دلار داغ کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نو ويتوب علیکم او توبه قبول کی ستاسو والله علیم حکیم، الله علم والله حکمت والده، والله یرید ان یتوب علیکم، الله اراده کوي د دې خبرې چې توبه قبول کی ستاسو، ويريد الذين يتبعون اراده کوي هغه کسان چې تابعداري کوي د شهواتو ان تمیلوا میلا عظیما، دا چې تاسو میلانو کوي دیتا میلان لوی، یرید الله اراده کوي الله ان یخفف عنکم، دا چې ختم کی ستاسو نه ان یخفف عنکم، وخلق الانسان ضعیفا دغه در نه لري کی، او خلق الانسان ضعیفا او انسان پیدا کړی شوی دی کمزورې. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مخورئ تاسو مالونه د یو بل په خپل منځ کې په باطلې طریقې سره. نو تصرف فی اموال الباطل شهواتو سره په دې سره پردي مالونه مخورئ تاسو. ما قبل سره رب دا دی چې اول د نفوس او د حرامېدو ذکر مکه فرمایي چې کله نفوس حرام دي تاسو نو دغسې د نورو معلوم حرام دي، چې څنګه نفوس حرام دي داسې د بل چا معلومه حرام دي. الا ان تكون تجارة عن تراض منکم، نو باطل طریقې سره مخورئ، الا ان تكون تجارة مگر دا کدا تجارت وي ای معاوضة معاوضه وي عن تراض د پرځاونکي سره منکم ستاسو نه، ولا تقتلوا انفسکم مقتلوی تاسو یو بل لره، ان الله کان بكم رحیما، پتا کی سره الله تعالی پتا سو باندې رحم کوونکی دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، چا چې دا سکار وکړو عدوانا، د عدوان معنا د بنده حق ماتول، د ظلم معنا د الله حق ماتول، وظلما او ظلما، نو فسوف نصلیه نارا، نظر دې چې مونږ به نصلیه نارا زمون بدیل رواچو اور کی، وکان ذلك على الله يسيرا، او دا دخول في النار، وکان الدخول في النار، وکان ذلك الدخول في النار، دا دخول في النار چې على الله يسيرا، دا په الله باندې رسان دي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، رب د ما قبل سراول د ګناہوں ذکرو مکه فرمایي چې کچره ځان بچ کوي نو موږ بستاسو ګناه معاف کو. ان تجتنبوا کچره تاسو اجتناب کو کبائر دا کبائر ما تنهون عنه چې د کوم نه تاسو منع کړی شوی، نو کفر عنکم سیئاتکم، نو موږ بلری کو تاسو نه ګناہوں تاسو، وندخلکم مدخلا کریما، او داخل بکوم تاسو لرا په داخلي دو عزتدار سره، مدخلا ای مکانا کریما، هغه جنت دی عزت والا ځای ته هم داخل کو. دي کې دوه احتمالات راځي، یو دا چې دا مدخلا دا د ظرف صيغه وي، دا ابواب مزید ظرف چې دی دا د اسم مفعول، دا ابواب مزید ظرف د اسم مفعول په وزن باندې وي. دویم قول دا دی چې دا مصدر میمی دی، بیا به معنی وي چې د عزت ځای، د عزت په ځای کې داخلول. دلته یو بحث دی، کبیره کم ګناهونه دي او صغیره کم ګناهونه دي. مختصر غوندې ځان په دې باندې پوهه کوي. قاعده په دې کې دا ده چې په کوم ګناهونو باندې لعنت یا عذاب یا حد د دې وعید راغلي، لعنت یا د عذاب یا د حد د دې ذکر پر راغلي، لعنت عذاب او حد، چې کوم ګناهونو باره کې د دې وعید راغلي هغې ته کبیره ویلی شي. که چېرې داسې نه وي نو بیا صغیره دي. دلته اوس یو مسله ده، معتزله وایي چې کبیره ګناهونه نه معاف کېږي،
ځکه هغوی وایي چې په قرآن کریم کې دي معتزله دا وایي چې دا نه معاف کېږي ځکه چې هغوی وایي چې قرآن کریم کې دي چې تاسو کبیره ګناهونو نه ځان بچ کړئ نو ستاسو صغیره ګناهونه به معاف کړی شي ظاهري الفاظو نه دې تایید کېږي زمونږ مسلک دا دی چې دا معاف کېږي علامه سیوطي رحمت الله علیه په جلالین کې داسې جواب ورکړی دی چې نکفر عنکم سیئاتکم بالطاعه علامه علوسی خو دوی پورې ویلي دي چې اودس سره هم ګناهونه معاف کېږي حج سره معاف کېږي نکفر عنکم تعلق بالطاعه سره دی نکفر عنکم تعلق د چا سره بالطاعه نه چې ان تجتنبو سره ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ربط د ما قبل سره دا دی چې بره د ښځې او د سړي وراثت دا بیان کړ ښځې ته به د سړي مقابله کې نیم میلاویږي او د ښځو ګواهي به هم نیمه وي حضرت ام سلمه چې د دې نوم هندو ښځو وکیله جوړه کړه او حضور علیه السلام سره ولېږله ورته وی ټول کارونه جهاد اذان وغیره دا سړي کوي مونږ ته خو هېڅ نه میلاویږي نبی اسلام ورته وفرمایل چې که خاوند څوکي ښځه هغه سره په ثواب کې شریکه ده چې دا خاوند څوکي نو دا ښځه ورسره په هغې کې شریکه ده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنا مکوئ د هغې ما فضل الله کوم چې فضیلت ورکړی الله به بعضکم علی بعض بعض لا په بعضو باندې بعض ستاسو له په بعض باندې رجال نصیب مما اکتسبوا د سړو دپاره حصه ده چې څه دوی کړي وي وللنساء نصیب مما اکتسبن او د ښځو دپاره حصه ده په هغې کې چې څه دوی کړي وي من اطاعت ازواجهن واسألوا الله من فضله او وغواړئ تاسو د الله نه فضل د هغه ان الله کان بكل شيء عليما پتا کی سره الله تعالی پر یو څیز باندې علم لرونکي دی ولکل جعلنا موالیا او دار چا د پر ګرځولې د مونږه موالی ورثه ما ترکل والدان والاقربون دا غنه چې پریخي والدینو ما ترکا والاقربون او رشتہ دار زمانه جاهلیت کې څوک یو بل حلیف بجوړ شو دا به یو بل سره معاهده و چې که څوک ما سره جنګ وکړي نو ته به زما مددګار وي تا سره څوک جنګ کوي نو زه به ستا مددګار یم ته مړ شوې نو ستا مال زما او زه مړ شم زما مال ستا نو منصوب چې ورته چې دا به یو بل ته وي که ته مړ شوې نو ستا مال به زما وي که زه مړ شم زما مال به ستا وي دا حکم بیا رستو منسوخ شو ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم وکسان چا سره چې معاهده شوې ده ستاسو فآتوهم نصیبهم پس ورکړئ دوی له خپله حصه ان الله کان علی کل شیء شهیدا پتا کی سره الله پر یو څیز باندې گواه دی والذین عقدت ایمانکم والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا پتا کی سره الله پر یو څیز باندې گواه دی
اوس دې ځای کې تاسو وګورئ والذین عقدت ایمانکم د چا سره چې معاهده شوې ده ستاسو دوی د خپله حصه ورکوي دا اوس د قرآن کریم د سوره نساء سویم نمبر آیت دی 35 نمبر 33 نمبر آیت دی دین معلومیږي دا چې کوم خلکو سره ستاسو معاهده شوي هغوی له په میراث کې حصه ورکوي لکه اجنبي مولا الموالات او د شریعت مطابق په دې کې وراثت جاری کیږي به صحیح ده بل آیت ته په 10مه سپاره سوره انفال کې 75 نمبر 15 او په 21مه سوره احزاب کې 6 آیت ده 21مه سوره احزاب کې 6 آیت دغه دواړو آیاتونو معلومیږي چې وراثت رشتہ دارو کې جاری کیږي بل چاته نه او تفصیلی آیات میراث کې موجود دي نو بظاهر خامخا تعارض شو جوابونه ډیر دي خو آسان جواب علامه آلوسی رحمت الله علیه ورکړی دی چې په نساء والا آیت کې کوم مولا الموالات له حصہ د میراث ورکولو حکم ورکړی شوی دی نو دا په دې حالت باندې محمول دی چې کله د میت اولو الارحام عصبات وغیره نه وي نو په دې صورت کې به مولا الموالات ته میراث ملاویږي انفال او احزاب والا آیاتونه په دې حال باندې محمول دي چې کله د میت الارحام عصبات موجود وي نو په داسې صورت کې اقارب به مقدم وي یعنی په دې اخیری آیاتونو کې مولا الموالات میراث داغی مطلق نفی ده بلکہ الارحام اقدم دی دین صفا ظاہریگی چکہ شرع اقارب او مولا الموالات دواڑوی نو اقارب بمقدم کی خودلش مولا الموالات تو په دې صورت کې میراث نه ملاويږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب دغه دی د دې توجیه مطابق آیاتونو کې ستعارض پاتې نشي او دا روح المعانی ذکر کړی دی الرجال قوامون علی النساء ما قبل سر ربط دا دی چې ور ذکر هو چې ول الرجال علیهن درجه نو دلته داغه للرجال علیهن درجه التو نو دلته دي چې الرجال قوامون گویا چې دا کوم سړی دي نو دغه سړو حاکمیت ذکر کړی دی الرجال قوامون علی النساء فآتوهم نصیبکم کی ایفاء العهود دے او دلتا الرجال قوامون نا دلتا نچده نو امیر البیت چې د کور امیر بسو کی نو غیر رجل ویلې چې سړی به مشري خزه به د کور مشر نه جوړیږي دلته فرمایي الرجال قوامون علی النساء سړی چې دا قوامون مالکان دی په خزو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض په هغه علم سره او عقل سره کوم چې الله فضیلت ورکړي بعضو له په بعضو باندې او بما انفقوا من اموالهم وبما انفقوا من اموالهم في المهر والنفقه اوس بما انفقوا من اموالهم چې څوک خرج کوي په دې کې د خپل مالونو نه نو هغه به حاکم جوړیږي نه مطلب دا دی
چې فی المهر والنفقه نو دا مهر او نفقه خو سړي ورکوي ښځې نه ورکوي که نه نو هغه مالکان شو فالصالحات قانتات فالصالحات ښځې چې وي قانتات مطیعا للازواج حافظات للغیب او حافظات د غیبو یعنی حفاظت کوي په غیبوبت د دغه خپلو خاوندانو کې د خپلو فرجونو بما حفظ الله د الله په حفاظت سره بما حفظ الله د الله په قاضي بیضاوي جلالین کې دي چې لام په معنی د فی دی ای حافظات فی غیبت ازواجهن نو دې ځای کې چې حافظات فی غیبت ازواجهن په غیبوبت د خپلو خاوندانو کې حفاظت کوونکي وي بما حفظ الله بما حفظ الله کې ما مصدریه دی ای بحفظ الله بحفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن او هغه ښځې چې یریږئ تاسو د هغې د بدخویۍ نه بدغضبه وي نو فعظوهن نصیحت ورته وکړئ بالقرآن په قرآن سره واهجروهن فی المضاجع او جدا یې کوي په بسترو کې ځایونه بدل کوي واضربوهن او سزا ورله ورکوي وال ټکول ورکوي فإن اطعنکم که چرې اطاعت یې وکړه ستاسو نو فلا تبغوا علیهن سبیلا بیا مه تلاش کوئ هغې باندې سلار ان الله کان علیا کبیرا پتا کې سره الله تعالی عالی دی یعنی بلند دی شانن کبیرا سلطانا وان خفتم شقاق بینهما که چرې ویریدئ تاسو په بدبختۍ باندې په شقاق باندې بینهما په منځ د دې دواړو کې نو فبعثوا حکما من آله پس بیا جوړ کړئ یو حکم د آل د سړي نه وحکما من آلها خجل کم ځای کې حکما من آلها ان یرید اصلاحا دوایا کې سم خوب ان یرید اصلاحا که چرې اراده وکړه د اصلاح نو یوفق الله بینهما الله په موافقت راولي په منځ دی کې ان الله کان علیما خبیرا پتا کې سره الله تعالی علم والده خبردار دی پس باندې علیم دی به ارادتکما تاسو په ارادو باندې خبیرن او الله تعالی خبیر دی خبردار دی په حکم باندې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ما قبل سربت برد بیان حقوق ذکرو مکه الله فرمای چې تاسو نورم حقوق دي یعنی حقوق الله نو هغه کې لومبه څه دی واعبدوا الله د الله عبادت کوي وحد الله الله یومنی ولا تشركوا به شيئا من الشرك الجلي والخفي اثر وسوک شریک نه جوړوي نه په شرک جلی سره نه خفي سره وبالوالدین احسانا او د والدینو سره احسان وکړي وبذل قربا او د رشتہ دارو سره والیتاما والمساکین یتیمانانو مسکینانو دغه قدر وکړي والجار ذل قربا والجار الجنوب او هغه رشتہ دار گاونډي والجار الجنوب او گاونډي پردې والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب او په خوا کې کیناستون کې والجار الجنوب اجنبي گاونډي والصاحب بالجنب او په خوا کې کیناستون کې وابن السبيل او مسافر او دا والجار ذي القربا والجار ذي القربا د دې دوه تفسیرونه دي یو هغه چې گاونډین وي او رشتہ دار هم وي دویم هغه چې گاونډي وي خو چې کور یې تا سره لګېدلی وي یو ځای لګېدلی کور وي والصاحب بالجنب وابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم وبچا چې تاسو لاسونه مالکان وي من العبيد والحيوانات ان الله لا يحب من كان مختالا پتا کې سره الله تعالی نه خوښي من هغه چا لره کان مختالا
چې هغه تکبر کوونکی وي. من کان مختالا فخورا، تکبر کوونکی. ان دې ده کې عملی تکبر، عملی طور باندې تکبر والے چې وي نو یعنی چې کوم وزقته کې عملی طور تکبر کوي هغه ته فخور ویلی شي، او په زړه کې چې ځان غټ ګڼي هغه ته مختال ویلی شي. په زړه کې تکبر کوونکی او عملا تکبر کوونکی لوی مار دواړه قسمه پکې راغلي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هغه کسان چې بخل کوي دا زجر د منافقینو دی، زجر للمنافقین دی دلتنا. او د دې دوه ترکیبونه دي ځان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. علامه سیوطي هغه وایي الذين يبخلون اخره پورې دا مبتدا جوړ کړی دی، الذين نو دا هم الذين دا مبتدا جوړ کړی دی. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هغه کسان چې بخل کوي، حکم کوي خلکو ته په بخل سره. یکتمون ما آتاهم الله، پټي هغه چې الله کوم احکام را لېږلي وي من فضله من العلم والمال. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، تیار کړی موږ کافرانو لپاره عذاب مهین. نو تر دې ځایه پورې من فضله وګورئ، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال. انو دا ټول چې دی نو دا مبتدا جوړ کړی، خبر چې دی انو لهم وعید شدید. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ای لهم وعید شدید، دا خبر شو. علامه انلسی لیکلی دی چې دا مختال او د فخور دا صفت ته. مختال او فخور مونږ وې دا مختال او فخور څوک دي؟ هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. دا چې دنو دای صفت شو ځکه چې دا نکره ده او په سیاق د نفي کې ده، نو په دې کې عموم راغی، نو دی وجنه الذين د دې صفت جوړېدی شي، الذين د صفت جوړېدی شي. نو بیا ورپسې فرمایي ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټي هغه چې ورکړي وي د الله د خپل فضل نه من العلم والمال. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، تیار کړی د موږ کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، هغه خلک چې خرج کوي مالونه خپل خلکو ته ښودنې دپاره. ولا یؤمنون بالله، ایمان نه راړي په الله باندې، ولا بالیوم الاخر، نه په ورځ د آخرت باندې. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، څوک چې ومن یکن الشیطان له قرینا چا دپاره شیطان ملګری شو پس بد ملګری دی. وماذا علیهم، او څه نقصان به وماذا علیهم څه نقصان به ودی لو آمنوا بالله که چر ایمان راوړی په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې. وانفقوا مما رزقهم الله، خرج کړی هغه مال نه چې کوم دله الله ورکړی دی. وانفقوا مما رزقهم الله وکان الله بهم علیما، او دی الله تعالی په دوی باندې عالم. وکان الله بهم ای بانفاقهم، د دوی په انفاق باندې الله تعالی عالم دی. ان الله لا یظلم مثقال ذره، په تحقیق سره الله تعالی ظلم نه کوي دوری دانوی برابر. نو یترکو یظلمو د یترکو په معنی کې. وان تکو حسنتن، کچروی نیکی یضاعفها، نو هغه د مؤمنانو د پاره ډبل یضاعفها للمؤمنین. ویؤتی من لدنه اجر عظیما، او ورکی د خپل جانب نه من جانبی د خپل جانب نه اجر عظیم. فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید، فکیف اذا جئنا، پس څنګه به وي کله چې مونږ راولو من کل امت د هر ډلې نه بشهید یو ګواه، یشهد بالابلاغ، چې د دعوت څنګه ورکړو، یشهد بالابلاغ. وجئنا بك على هؤلاء شهیدا، او راولو مونږ تعالی را په دې باندې على الامم، په دې امتونو باندې شهیدن ګواه. یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین کفروا، دا نه دا چل زمزده کوم. یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین، لویه تجربه ده ګورئ، داسې مرض علاجي چا سره نشته لکه د سره چې یومئذ یود الذین، په دغه ورځ باندې خوښوي هغه کسان کفرو چې کافران دي، وعصوا الرسول،
او نافرمانی وکړه د رسول لو تسوا بهم الارض هغې به دا خبره خوښوي چې لو تسوا بهم الارض کاش چې دا ځمکه را باندې برابر شوې یعنی صارو ترابن کاش چې مونږ خاورې وي جاړي به په دغه ورځ بیا خو به څه کېږي نه نو ولا یکتمون الله حدیثا نه به پټولی شي دی خبرې لره یعنی قولا لا فعلا نو به قولي څه شی پټولی شي ځکه تر المجرمین مشفقین مما فيه ويقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قرآن ذکر کړي نو ولا یکتمون الله حدیثا خبره به نشي پټولی اوس دې ځای کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه سوال وشو چې د قرآن بعضې آیاتونو کې تعارض دی بعضې آیاتونو کې تعارض دی دوه آیاتونه پکې دام دي دې ځای کې دي چې خبره به نشي پټولی ولا یکتمون الله حدیثا وګورئ تاسو خبره به نشي پټولی ومه سپاره کې دی والله ربنا ما كنا مشرکین سورہ انعام کی 23 نمبر آیت تے واللہ ربنا ما کننا مشرکین نو دینا کو معلومی گی چی شرک با پٹائی ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب چی کم ورکڑے دے وہ تعارض دے کنا پکی اب ابن عباس نے دا سوال شوے دے میں ابن عباس لکو اللہ دا سے فقاہت ورکڑا دا سے پویا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سڑے دا قرآن دا آیت تپوس کئی کانا تارت خنف فتقناهما پخپل زی برازی اور توی ایمانا ناغا چی ناس دے غنا تپوسو کا و بیا دا سی عجیب علم اللہ ورکڑو ویچی دے در تکم جواب در کنو غبی آراش ماتن بیان کا صحابہ کو بین کساری لے روا مونگوندی کنو مسئلہ بورتا نہیں معلوم ہوئی نو پوئی گم پی کنا لکہ بس نرا معلوم خیر بل میں تپوسو کا کنا لکہ اس مانے سڑے تپوسو کی مسئلے زما خو عمومي طور چې ما سره کوم ملګري ناست دي نو زه پکې وګورم چې کوم علما یې زه ورته وایم د فلان کې دې مسلې دا تپوس کوي څه جواب ورکړو ستاسو په نزد د دې څه جواب دی په دې خو سړی څه کمزوري نه راځي یا یو سړی مسلې تپوس وکړي چې بله وایي مفتي صاحب د فلان کې ران دا تپوس وکړو نو هغه ته خو آن دی خو تاسو راته دا ووایي چې دې ځای څه مسله ده دا مسله څه ده څوک یې تپوس کوي هغه درته بیان کړي نو بیا پرکاو کا مسله هغه بیان کړه تا کتاب نه درته یاد دی ټیک شو نو یاد هغه حواله درکړه خبره ختمه شو نو ابن عباس رضی الله عنه الله ډېره پوهه ورکړې وه ډېره پوهه هغه نه دا تپوس شوی دی آیاتونو کې تعارض دی شپږ اوومه سپاره کې داسې دی په سوره انعام کې 23 نمبر آیت کې ابن عباس جواب ورکړ خلاصې دا ده چې اوقات به مختلف وي یعنی زمان مختلف دی دواړو آیاتونو کې تناقض د پاره خواته شرطونه دي یو پکې وحدت زمان هم دی هدلته نشي موندی تفسیر مظهرین دغه جواب هم ورکړی دی اصل کې داسې دی چې دا په اختلاف اوقاتو باندې محمول دی یعنی یو وخت کې خو به هغوی خپل شرک پټولی شي بل وخت کې به یې نشي پټولی صفا صفا به وایي او بخاری شریف کې دغه ابن عباس والا قول موجود دی د بخاری شریف یو روایت بلم دی سعید بن جبیر فرمایي چې یو سړی د ابن عباس نه تپوس کړو نو دغه د تعارضونو باره کې نو دا دوه آیاتونه سعید بن جبیر هم وایي چې دا دوه آیاتونه ورته ذکر کړو ابن عباس دا جواب ورکړو نو گویا بخاری شریف کې هم په دوو طرقو د ابن عباس دا جواب راغلی دی یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چا چې ایمان راوړی دی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا بیان القرآن وغیرہ لکلی دی ربط کې چې اعبدوا ربکم ولا تشرکوا به شیئا اول دا تیر شه مخکې فرمایي شرک اختیاري غیر اختیاري دواړه زموږ خوښ نه دي که شرک اختیاري وي او که غیر اختیاري وي دواړه خوښ نه دي او شان نزول د دې آیت څه دی خدا حضرت علی رضی الله عنه مشهور واقعه ده ماقام مونځ کې لا اعبدو په ځای وي اعبدو ما تعبدون
ماښام مونځ کې څه ووایي اعبدو ما تعبدون قل یا الکافرون کې چونکې ماښام مونځ نه مخکې دور چلېدلی و د صحابو کې د شرابو حرمتونه هغه وخت کې حرمت خو ما تاسو ته تدریجاً 4 قسمونه ذکر کړي اصولو کې که ستاسو یاد وي ما ګورئ چې کومه خبره کړې زما ذهن کې دا ګورئ تاسو نه ځکه تپوس کوم ما اصولو کې دا خبره کړې وه یاد دي که نه تدریجاً 15 منټه مې پرې خراب کړي خدای ظالمانو تاسو راته غلي ناستې داسې ښه نیغ نیغ راته ګورئ وایي شوي به یې موږ خو هغه وخت کې بیزي وو یاد هم ده که نه نو دې ځای کې هم تاسو وګورئ موږ پکې یو دا ذکر کړی چې په حالت د نشه کې حضرت علي والا هغه واقعه وه پکې هغه واقعه د دې ځای کې مونځ کې وی اعبدو ما تعبدون الله بیا وی چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا تر څه عاده پورې چې پوهېږئ ما تقولون چې څه وایي یعنی دا مونځ به په داسې حیثیت کې چې هغه وخت کې ته په دې پوهېږي چې زه څه وایم چې ته پوهېږي نه نو اړه مې یو پوهېږي نه چې زه څه وایم نو بیا ټیک نه ده که نه د لما تقولون دا حتی تعلموا ما تقولون کې ډېرې نورې مسلې هم که دي کې اشاراتو کې ځي اشارة النص سره عجیبه عجیبه مسلې راځي حتی تعلموا ما تقولون چې ته پوهېږي چې زه څه وایم اوس که چېرې دې خبرې ته ورشي او ته حتی تعلموا ما تقولون ته ورشي او دا په لفظي معنی کې واخلي خیال مو دی لفظي معنی کې مو واخلي تعلموا ما تقولون په دې پوهېږي چې څه وایي که داسې نه وي نو بیا یې مه وایه نو د قرآن کریم د تلاوت څه حکم شي چې په ترجمې نه پوهېږي مونځ کې د تلاوت څه حکم شي په ترجمې نه پوهېږي مونځ کې خو بس مونږ ته صرف خلکو بس دا زده کړي التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ زده که مونځ کېږي در بیا مونځ کېږي او بعد تحیات لله والصلوات والطیبات یو بله غونه پکې وکړه لاړ د دم مونځ کېږي او چې ته وایي التحیات لله والصلوات والطیبات خو بیا پکې دا هم درته پته وي چې د تحیاتو مقصد څه دی قرآن کې دا مقصد هم چاته نه دی معلوم بس کېناست ویې نو التحیات هلکه تحیات څه ته وایي یاره چې دا پته خو راته نشته مونږ خو دومره څه عالمان خو نه یو که نه عالمان خو نه یو عالمان نه مونږ عالمان خو نه یو که نه نو ځان په دې مقصد هم پوهېل غواړي التحیات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ناستو په قاعده شان ورود به ذکر کوو نو سی به التحیات لله والصلوات والطیبات الله بڑا بیان کړه التحیات لله والصلوات والطیبات چې څنګه دا وې دا الله مدح په یو واجب انداز بیان کړه التحیات لله والصلوات لله والطیبات لله خیال مو لله لکه ټولو سره کړه الله ډیر خوشاله شو نو الله ورته سوی السلام علیک ایها النبی اے زما محبوبه زما سلام دې پتا باندې وی خبر تم خیال را نبی اسلام دا الله مدح بیان کړه الله ورته جواب کې سوی السلام علیک ایها النبی اے زما محبوبه زما سلام دې پتا باندې وی ورحمت الله رحمتنا استاد پروردگار و برکاته و برکتنا د الله دې پتا باندې وی نبی اسلام ډېر خوشاله شي الله په سلام علیکم نبی علیہ السلام ورته سوی په هر لحظه کې ودی امتیانو د خړسرو فکر ورسره چې دا خړسري خو پکې نه دی یاد کړی نبی علیہ السلام وایي چې دې خو نه دی یاد کړی نو سی وی الله صرف زنا السلام علینا الله مونږ ټول باندې دا درې قول یو ځای شوي دي السلام علینا الله په مونږ ټول باندې وعلى عباد الله الصالحين نو اوس دا په مونږ ټول وعلى عباد الله الصالحين بیا ولي چې السلام علینا او نبی رسول الله سره چې کوم ملګرو د عباد صالحین نو په دغه ځای کې یو رعایت زمونږ ستاسو مو ساتلو څنګه وی السلام علینا الله په مونږ ټول سلام کوم چې ما سره چار چا پیر دي یعنی زما ټول صحابه
ورپسې الله رستم زما امت را روان دي نو وعلى عباد الله الصالحین الله زما امتیانو کې راتلونکي زمانه کې چې کوم دي په هغو باندې د ستا رحمتونه او سلام وي دی وایي التقیات لله والصلوات دا دې غرقه په دا کقره باندې څه خو کم از کم دا خو زده ارامېتوب خبره خو دې رواز دی مونږ چې وخت سکول وي نو خلکو به وي ټوینکل ټوینکل لیټل سټار او آی ونډر واټ یو آر اپ اباؤٹ دی واټ سو هائی لایک یو ډایمنډ ان د سکای خلکو وړ په انګلیش ولا ورزي اوس خو دا څه وای خان دي در پورې اوس به څنګه وای اوس وای انګریزانو خدا سي نو انګریزانو په شان به وای ټوینکل ټوینکل لیټل سټار او آی ونډر واټ یو آر اپ اباؤٹ دی واټ سو هائی لایک یو ډایمنډ ان د سکای when the blazing sun is gone انګریزي دا څه وای when it nothing shines upon then you show your lateral light اوس به انګریز په شان وای اوس هغه نه منستا نو چې کوم ځای کې ته دې ځای کې د انګریز هغه لهجه ستا دومره خوښه ده نو قرآن کریم کې د محمد رسول الله په لهجه ولې نه وای حدیث په هغه لهجه باندې ولې نه وای هلته دې لهجه بس هلته دې ځان شرمولی دی اوی اوس خو وایي نه زده کېږي ته کې نه زده کېږي که نه زده کېږي مونږ یو دستاربندی کړو بابا 2 کاله یا 3 کاله عمر پټکې ولا بابا څنګه چلې یاره بس زامن مې مدرسې ته لیږلي انو یو زوی مې مفتی شو بل مفتی شو بیا سبقونه چالو کړو چې چا به زه افسر وم چې چا به وروډه به هغوی له به یې لاسونه ښکلول ما سره به یې لاس میلاو کړه چې کښېنه دغه ځای دا به زما زامن وي زه به کوڅې ته راووتم چې مفتي صاحب ته جي لږ اواز وکړئ ما به ورته لږ زر ورته جي اواز وکړم زر ورته اواز کوم پلار وم ما به هغه ته اواز وکړو ما سره به یې لاس میلاو کړو چې هغه به رادل شو ودرېدل به کېناستل به ودرېدل به کېنه او زما به یې پروا نه ساتله ما ځان سره سوچ کولو چې په دې علم کې خو ډېر څه دي دا زده کول غواړي بیا چې ریټایرمنټ وشو بیا مې هم کتل چې پیسې زه ګټم پنشن زما راځي دی په هغې مزې کوي او د دې خپله څه تنخوا هم د ملا به څومره تنخوا یې 15,000 خلک دته کښېني پسګه په لار هم روان وي خلک وایي چې مفتي صاحب کور و او جي راوځي اواز کوم ورته او جي لږ ورته اواز وکړئ هلکه راشه ستا جي دی بیا په دې یارېدم چې د زامنو په وجه مې څوکونه ډبوي که زه ورته اواز کوم وی اخر مې په خپله داخله واغسته وی نن مې دا د بخاري شریف ووی وی مشکات مې د یو زوی نه ویلی دی بخاري مې د بل زوی نه وی زوی به راته وی بابا عبارت شروع کړه زه به یارېدم چې به قال حدثنا هغه ته مې کتل چې دی به اوس وی غلط دی که نو خیر به هر حال د احتیاط پکاري لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ندی ہے کہ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا او نجنبی حالت کے الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مگر کا عابري سبيل وی یعنی پلار تیریدن کے دا بمعنى غیر عابري سبيل لے الا عابري سبيل غیر عابري سبيل الا جنوبا غیر عابری سبیل لخدا حتی تغتسلوا ترس عاده پوری چې غسلو کوي وین کنتم مرضى کچری مریضان او علی سفر یا په حالت سفر کې او جاء احد منکم من الغائط یا راغ تاسو کې احد منکم من الغائط تاسو کې یو کس راغې د او د سماتینا او لامستم النساء یا جامعتم النساء امام شافعی مسبلیت قائل ہے امام اعظم رحمت الله علیه هغه د جماع قائل دی ځکه امام صاحب دو دلیلونه ورکوي یو دا چې دا د باب مفاعله نه دی او مفاعله طرفین نه لامستم فعلتم نو یدخل طرفین نه ني مجامعات طرفین نه ني او بل دلیل ابن عباس هغه تفسیر دی او لامستم النساء جامعتم النساء تفسیر ابن عباس کې دغه سي تنویر مقیاس وغیرہ کې نو فرمای فإن لم تجدوا فلم تجدوا مان کچری انموندی تاسو بولرا نفتیمموا صعیدا طیبا قصد کوئی د خوري پاکي فامسحوا بوجوهكم پس بضرب الاول فامسحوا بوجوهكم بضرب الاول ضربتين دي کنه ارکان دي دواړه نو فامسحوا بوجوهكم بضرب الاول وايديكم بضرب الثاني وايديكم اس قرآن کریم دا حکم نور آغلے صرف تیمم صعیدا طیبا راغے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بانے غسل واڑی اوبنے وے
نو هغه په خوره کې رغړېدل شروع کړل صحابي دی نه دی پوهه ورغړېده نبی اسلام ورته وایي دا څه کوي دا تیمم کوم نه تیمم خو هغه یوي ضربتین دي ټول غسل چې دی هغې دپاره هم ضربتین دي لکه اوس یو سړی داسې علاقې ته لاړ هلته اوبه ډېرې یخې وي یخنی موسم او اشتداد مرض امتداد مرض کوم چې امام صاحب شرایط ذکر کړي دي یا د مرګ خطره وه نو دی به څه کوي تیمم به هغه کوي کوم چې اودس والا تیمم دی غسل دپاره هم کافي دي دا نه چې غسل کې به ټول بدن په دوړه کې ګنده کوي ورغړي پکې چې بیا ورغړي بیا به نور هم د لامبلو ضرورت زیات شي نن سبا خو ویښته ماشاءالله دا هم مسله ده بیا پوهېږې خبره نو دا خیال وساتي نو حضرت عمر رضی الله عنه مسله بیا زده کړه ان الله کان عفوا غفورا پتا کې سره الله تعالی بخون کې مهربان دی الم تر آیات نویني للذین اوتوا نصیبا نویني هغه کسانو ته اوتوا نصیبا من الكتاب اصل کې دا زجر د اهل کتابو دې ځای نه ذکر کوي دا شکایت هم دی خو شکایت په هغه معنی کې کوم چې موږ تفسیر په اصولو کې ذکر کړو شکایت موږ اصولو کې ذکر کړو که نه چې شکایت نه څه مراد دی یاد دي که نه یو شکایت د بندې یو شکایت الله ته نسبت کېږي الله شکایت چې ده د هغه مسله بیانوي پرې رد کوي او د بنده شکایت چې نو هغه بل بنده نه مدد غواړي په هغې باندې نو شکایت نو دې ځای فرمایي الم تر آیت نویني لکه اوس دغه زمونږ وزیر اعظم چې شکایت لګوي کله وایي علي چیک ته به دا خط ښیم ما پسې خط راغلی دی اورېږه ټینګه کا پته به درته ولګي خط راغلی دی خلکو ورپسې په فیسبوک کې سري خط مې راغلی دی جانان دی سی پکې لیکلي دي چاته نه وایم هلونه دی کې چل دی چل خو پکې شته که نه پته به درته ولګي دوه ورځې کې ویښته سپین شو تا خو ټول قوم سنډلی و تا ته خو دا پته نه وه چې دې قوم باندې څه تېرېږي ته صرف د دغه کورسۍ نه راکوز شوې څومره چغې وې ته به وګینې هغه ماشوم له پخوا خلکو به د جماعتیلو لګول دا منډې به یې والې وی وی به یې کول دلې د جماعتیل لګولي دي یاره هزار شم مولانا صاحب ستا د دې زیړ پټکي نه چې څنګه د جماعتیل دې ورله ولګول ټولو یې لګولي دي بجلیګر مولوي صاحب واقعه ذکر کوي که نه چې مونږ جیل کې وو جیل کې وو که نه انو وی یو چرګ هغه وی بانګ به وي ډېر بې ټایمه بار بار نور به تاسو ته یاد دی نو اوس دغه چل یې ټولو سره کړی دی داسې سم کړو داسې ټیک به ګرځي اوس د دې تماشه کوه ته د دې تماشه کوه اوس انشاءالله ډېرې ناکړدي کړي دي خلکو ورته صبر کړه وجزا خلکو صبر کړو اوس به بسر یو ته به داسې شیشه به م ورته ایښي که نه ښه به ورته ږدوي اوس دی به ټول ټیک شي د ماښام په بانک کې الصلاة خیر من النوم که نه داسې ده هغه بل تلاوت کوي دوه درې تلاوتونه به ور خو چې جلسه شروع کېږي نو که تلاوت د دې کس شروع کړو نو وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس ومن شر الوسواس الخناس ومن الذي الوسواس ومن شر النفاثات الخناس سوی نو ته خدای پاکه بل ودرې هغه تلاوت کو پرون یو کته پکې هغه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ډېر سور کې راغی الم یجعل معمول ورپسې ځل بیا وایي ان اعطیناک الکوثر زر دا شروع که ختمې کړه خبره کښېنه خپل یو بل پورې خاندي پوهېږي بل ته وایي د کلمې مقصد څه دی نو کنځلې مولانا صاحب پسې ډېر وکړاول د کلمې مقصد څه دی بس کلمه خو لا اله الا الله محمد رسول الله دی که نه دام پښتونو کا پنجاب والا غله دام نه ورتله داسې په غم اخته شوي دي خو زه هم بس الله نه دا سوال کوئ نن هم ډېره دعا الله ته وکړئ چې هلته هم حالات ټیک شي او انشاءالله تعالی دا ګندونه چې در شو دا ملک کې به تاسو ګورئ چې د خلکو زړونه به خوشحاله شي فراواني به راشي دا په موږ د الله عذاب دی دا د الله عذاب چالو دی په موږ باندې سپیروالی دی په هر څه کې سپیروالی دی زه چې سهار راشم دی زما غوږ کې دغه ناست څه دی څه شو پیشي ختمې شوي دي
تاسو په لانجه دی اړولې یم چې مې مخکې خو به داسې نو دا وجه سپېروالی دی دا سپېروالی دی الله ختم کړي دی وطن نه دا په لوی مصیبت اخته وګورئ نو فرمایي چې الم او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم پس تاسو مسکی انو دا بضرب الاول پلا مخونو خپلو وایدیکم بضرب الثانی ان الله كان عفوا غفورا پتاکی سر اللہ تعالی عفو کون کے بخون کے دے عن الخطائے علم ترى آیتن وینی الى الذین کسانو تا زجر دالی کتاب اوتو نصیبا من الكتاب ورکڑشی سیسد کتابنا ای من العلم یشترون الضلالتا اخلی دے گمراہ لرب الہدا بدل دے ہدایت کی ویریدون ان تضلوا السبیل او ارادہ کی دا چی گمراہ کی تاسو لارنا واللہ اعلم باعدائکم اللہ عالم دے استاسو پا دشمنانو بانے من المنافقین والیہود منافقین او دی یہودیانونا اللہ عالم دے استاسو پا دشمنان دا منگا و تاسو تا اللہ فرمائی استاسو کم یہودیان منافقین دشمنان دی غز پیجن وکفا باللہ ولیہ او پخواوا منچ وارو آغا زمانہ کی چا بچارتا اس خلق چاہتا اس کو دغا بدل لے خلقم لک معذب شو آغا وقت خودم را چا بوڑو کے لارکو پلار تاواز کون پلار در بسرا ولم آغا جذبان امداد چل شوے دے خط راغلے دے میں آرمی چیف تویلی دی اس علیہ قانون دے خط سرے دے خط قانون دارے چی دا پارلیمنٹ کے بیان کا اوستا سیکورٹی فورسز دی دل تا دا بتا غوطا ورکے قانونا اگوی ماما تا مویلی ماما دبر بس قبل ماما را ولم دبر بس قبل ماما را ولم ماما دیم روان دے انشاءاللہ اور بس مرا والا دا پا غم بانے اختری نو فرمائی چے من الذین ہادو نو وکفا باللہ نصیرا نو دے کی فرمائی چے دا وکفا باللہ ولیا کافی دے اللہ تعالی دا تسلی ورکی ولیا کارساز وکفا باللہ نصیرا فی الدفع منکم اللہ تعالی ستاسو مددگار دفع کئی بدرنا عذابون من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعه دے سلور تفسیر دی یو دا من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعه دا الذین اوتوا الکتاب بیان دے دویم دا چی دا اعدائکم بیان دے اور درمیان کی جملے معترضہ دا درم تفسیر دا دے چی دا نصیرا متعلق دے تقدیر کلام سے دے ینصرکم من الذین ہادو لکہ دویم آیت کی دے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سورہ انبیاء 77 نمبر آیت دے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اب انشاءاللہ کی دیشی پڑھن بے روجبان زمانہ مشر صدر پاکستان گارڈ آف آنر معانہ چالو سلورم تفسیر اسے دے دا محضوف نہ متعلق دے دا کی دیشی منگا وائی خبر میں کہ وائی چو کی دیشی محضوف نہ متعلق دے تقدیر عبارت بدائی چی من الذین ہادو قوم من الذین ہادو قوم یحرفون الکلم قوم مبتدا یحرفون ایدی صفت او من الذین ہادو ایدی خبر مقدم شو من الذین ہادو پدی صورت کی خبر مقدم شو پدی صورت کی موصوف قوم اغا بحذف شی او داغی صفت یحرفون الکلمہ ایدی قائم مقام و گرزولش یقولون وائدی سمعنا وعصینا منگا وورید منگنا فرمانی اکڑوئی واسمع غیر مسمعین وی وورا دنا اوریدو پہ اعتبار وراعنا لکدا سی وور لکا چی دن دے اوریدلے دا بدئی بھی وراعنا او بیا بیوی چی راعنا
دا به کنزل کو لین بالسنتهم په دې کې به جبه تاول را تاول لین تلفظا بالسنتهم وطعنا فی الدین دا صرف الكلام من وجه الى وجه طویل شي لین بالسنتهم صرف الكلام من وجه الى وجه خبر بدلول را بدلول ونچ پکې پیدا کول ولو انهم قالوا سمعنا کچر پتا کی سره دی وی چې وورید مونږه قبلنا واطعنا مونږه اطاعت کو واسمع وانظرنا او اورت او وانظرنا او نظر کو مونږ په بدل دراعنا کی وی نو لکان خیر لهم دا بده د پاره بهتر وی نفع فی الدنیا دا به نفع وی د پاره په دنیا کې ځکه پیغمبر ادب راغی واقوام فی الدنیا او دا مضبوطه خبره وی ولكن لعنهم الله بكفرهم لیکن لعنت کړ دی الله تعالی په دای باندې په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون الا قليلا پس د ایمان نه راړي مگر لګ یا ایو الذین اوتوا الكتاب ای خلکو چاله چې کتاب ورکړی شوی دی امنو ایمان راړي بما نزلنا پاغه چې مونږ نازل کړی دی مصدقا لما معکم دا تصدیق کون کې دی موافقا موافق دی کوم تاسو سره د من قبل ان نطمس وجوها مخکې دینه چوران کړو مونږ ډیر مخونه فنردها على ادبارها پس مونږ واړو دی لرا على ادبارها دا مخونه ورله شاته واړو او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت یا مونږ په دې لعنت لګول کوم چې لعنت لګلو په اصحاب السبت باندې یعنی مسخنا اصحاب السبت وکان امر الله مفعولا او د حکم د الله تعالی کیدون کې امر الله مفعولا خامخا کیدون کې ان الله لا يغفر ان يشرك به پتا کې سره الله تعالی چې د بخنه نه کوي د خبره ان يشرك به چې هغه سره شریک جوړ کړي شي او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء دین علاوه من الشرك وغيره دین علاوه نور ګناونه معاف کوي ومن يشرك بالله چې شرک کړه الله سره فقد افترى اسما عظيما تاکي سره جوړ ک په الله باندې لوی بهتان فقد افترى اسما مبين عظيما الم ترى ویني الذين كسانوا يزكون انفسهم چې غي پاکي خپل ځانونه بل الله يزكي من يشاء بلکې الله تعالی پاکي سي چوغاړي چاله رچوغاړي ولا يظلمون فتيلا او نه بشي کمې دي نه تار برابر فتيلا دلته ظلم په معنا د کمی کې دی ظلم په معنا د زیاتی کې مرাজি د کمی کې مرাজি معنا د شرک کې مرাজি قرائن او توکتیش ظلم په ډیرو معنو کې راځي انظر كيف يفترون على الله الكذب نظر وکړه څنګه جوړې دي په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا کافی دی الله تعالی وکفا به انظر كيف يفترون على الله الكذب چې په الله دروغ څنګه جوړي نو وکفا به اسم مبینا دی دا ګناهون کافی دی ښکارا دی اسما مبینا ښکارا ګناه مبینا على الله چې په الله یې جوړي الم ترى دا وقفه وکي یو لس منټه مټ کې आवाज وکړه ارسي ګډ وټ